سورۃ نحل شروع کیږي. مخکې سورۃ حجر سره دارا بته چې سورۃ حجر کې بیان د عذاب په سابقین او مخکینی امتونو وشو او په دې سورۃ کې بیان د ذکر د عذاب دی په موجوده کافرانو. دویم ربط دا دی د سورۃ حجر په آخر کې دعوت توحید ذکر شو او دې سورۃ کې بعد دلائل عقلیه د اثبات توحید لپاره. دریم ربط دا دی سورۃ حجر کې تخفیف مشرکان ہوتا نو په دې سورۃ نحل کې اوس رد دی په عذر باطل د مشرکانو. مشرکان وکلا کله یو دلیل او عذر پیش کړي لکه رستو براشي وی لو شاء الله ما اشرکنا اور اب تیسمی دا دی لا تصيرنا مكذبين مثل اصحاب الحجر بل الهمنا سبل الخير مثل ما اوحيت الى النحل. مگر زوا تکذیب کون کی پشان د حجر والاو منگ ته الله پاک الهام دنی کو د خیر د لارو کا څنګه چې دا زړه کې چولې و توري مچایتا شاتو مچای چورته وي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت د نام د الله چې زیات مهربان خاص رحم کون کې دی. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. اتا امر الله راغله دی امر د الله تاسو ته دی ورته مکوي پاکی د الله پاک ته اوچت دی داینا چې دوی وسره شریکان جوړي. اتا امر الله امر الله نه څه مراد دی؟ د امر الله نه مطلب چې دی عذاب او یا د امر الله نه مطلب قیامت. په دې صورت کې بدعات ماضی په معنا د مضارع سره شي. خود ماضی څخه ذکر کړی دا چې د قیامت او د عذابونو راتلل داسې یقیني دي لکه تیر شوی زمانه چې یقیني ده او دا قران اصول دي کنه. د قیامت حالات په صيغه د ماضی سره ذکر کړي. دې ته اشاره مختصر معنی کې متا ویلي ماضی زمانہ متحقق یقیني ده نو قیامت هم داسې متحقق یقیني را روان دي. نو بیا بداش ترجمش اتا امر الله رابشی ګوري عذاب د الله رابشی درته قیامت فلا تستعجلوه تاسو په تادیمه کوي دی به تادی کوله کنه چې فاتنا بما تعدنا ان كنت من السرا ولا کنه را ولا ویلې به کنه تادیمه کوه عذاب براش قیامت براش دی به ویلې چې هي هاته لری د چیته دی را دي شي کنه اوس سبحانه رب دسی ورکا چې قیامت راځي عذاب ګور راځي خود ته کواړي چې د عذاب نه بچ شي قیامت کې بچ شي نو بیا توحید من سبحانه الله پاکو ګړه تیشینا شریکانو نه. دین تفسیر دادی چې دا امر الله نه مطلب قران دی. دا الله پاک دا قران او توحید دا ادا الله امر دی او اتا پخپل ماضی پخپل معنا سره پری دی او تستعجلو کې به مضاف رو باسي. اتا امر الله راغله دی امر د الله چې قران دی توحید د الله در تراغله دی قران کې بیان شوی دی فلا تستعجلوا بانکاره فلا تستعجلوه انکار ته جلتی مکو چې سم قران راغله نه دته ته نه منم د انکار جلتی مکو بلکې قران نه انکار ځکه مکو چې دا قران ته تجری دا الله وحدانیت بیان او رد شرک سبحانه و تعالی عما یشرکون. ينزل الملائکه بالروح من امره نازلیږي را کوزيږي ملائک بالروح په وحي سره من امره په امر د الله پاک کلام یې شاو پچا چو غاړي من عبادت د بندگانو نه. طالبہ الملائکه د پاس عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د قول سراج المنیر را نقل کړي چې د ملائکه د په تفسیر کې عبد الله ابن عباس وی یرید بالملائکه جبريل وحده د ملائکه نه جبريل مراد دی وازه ځکه چې وحی څوک راوړي جبريل را نازلېږي ملائک معنا جبريل
د وحی سره د امر د الله د خوانه پچا باندې چې د خوخو شي د الله د بندگانو نه ان انذرو دا ان انذرو دا د دې به روح څخه بدل کړي چې شي کې طالبہ بدل اغه روح چی شه دی او وحی چی شه دی وحیدا ده ان انذرو چې تاسو ویروي خلق ولې چې الله پاکم بندگانو ته وحی را لګلی خو پیغمبران یې غوته ویلي چې د خلق ویروي انه لا اله الا انا شان دا دې نشته اقدار د بندګۍ مگر زما فتقونی ویریږي معنا خلق السماوات والارض دې کې ذکر د بیان د مکان دی پیدا کړی الله اسمان او زمکا بالحق د پاره د حق کار کولو یا په حکمت اوچته هغه نه چلای الله اوچته الله د هغه نه چې د خلق وسره شریکان جوړي خلق الانسان مخکې ذکر د مکانو اوس بیان د مکین دی مکین څوک دی په دې زمکا اسمان کې زمکا کې انسان دی کنه پیدا کړی الله انسان من نطفتن د نطفه څخه فاذا هو خصيم بیا دا انسان په دې وخت کې د انسان جګړه مار دی مبین ښکارا دې جګړې کوي توحید نه مني قیامت نه مني لکه سورې یاسین کې وایي کنه چې دوی ویل چې مې هل عظام او هی رمیم تا ځاړو کې به څوک را ژوند کوي چې د زری زری شوی والانعام خلقها دا د مکین د خوراک ذکر دی چې دا کوم مکین په دې ځمکه کې دی انسان د فیدی سيزونه شه دي څاروي الله وی څاروي موږ پیدا کړی دي والانعام ځکه منسوب دي چې دا اصلا منسوب دي حتی سو کافیه کې وي چې ما ازمر عمله على شریطه التفسیر یعنی دا معنی ده چې یو مفعول نشاته د فعل ذکر شي چې هغه فعل مشتغل دي د اسم نه په ضمیر لو سلط علیه لنسبه ندلته اصلا والانعام خلقها ورستو ګوري په ضمیر مسلط دی کدا ته سر کې راوړي خلق الانعام خلقها نسب ور کوي لکم تاسو د پاره فيها په سارو کې دفء سامان د ګرمشته دا وړین نه خلک کمبلي جوړي کنه کمبلي لونسی په خلک جوړول و منافع فیدی ول سارو کې څونه فیدی دي مستو شمرسکا و می ما یاکلون باج تنه تاسو خوري دا باج ځکه چې اډو کې خصوص نه خوري خو وخی خوري او تاسو د پاره فيها په سارو کې جمالون خایسته دا ساروی تاسو د پاره خایسته حين تریحونه کله چې ما خامره ولی کوړه وحين تسرحونه کله چې سبي سرولو تبه ما خامه چې راولي او سبي به وګوره طالبای دا ما خام را واستلی مخکې ذکر کړ قران کې او سبل سرودلو ته د ورسته ذکر کړ دا ځکه چې څاروي په ما خام کې راشي نو مور شوی دا تشي ډکی نو ډیر خخکاری او سر کې خوږې شوی نو تشي ټوټ نو دومره خنخ کارا کیږي نه ځکه دا تریحونه مخکې کړي د تسرحونه نه وتحملوا اثقالکم او پورته کوي هغه درانده بارونه تاسو یعنی دا سرویس تاسو درانده بارونه وړي الا بلدنا خاری طلب تكونوا بالغیه چې تاسو نشي رسیدي هغه خار ته الا بشق الانفس مگر په مشقت نفسونو سره معنا تک هغه خار ته زی په خپل په مشقت کې به پیټه خورانه شوړه او څاروي تر ته پیټه مړي یقینا طرف تاسو چې ده خامخا چې ده لرؤوف الرحیم ډیر رحم کون کې ده مهربان رحم کون کې ده والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينه والخيل والبغال اسنا او خچر او خره لتركبوها دا هم منسوب دی په علی شری تفسیر موجم رامل هو علی ښه آس او خچر او خر الله پیدا کړی ترکبو چې تاسو سره شي پغی وزینه تنو د پاره د ډول دا ډول هم د په خوا وختو کې مولوی سی دا موټر یو کرولاګانی غړي خونو نو اس بچ د چاو اس ته به مولوی سی په دې سر باندې ګلونه چولی او هارک ورته غاړه کې ورته حرکت چولی و او په زین به په چولی او زین د پاسه به یو سره کپڑا چولی و د ورې خمو او روان به نو خلکو به ویلی چې بس نو خایستو اوس مولوی سی ډیر علاقو کې د اسونو شوقي خلک شته دي اس چې تو ګوري داسې جوړ کړي ته چې سم ناوي ده ويخلق ما لا تعلمون او لا پیدا کوي چې تاسو نه پوهیږئ دی جمله کې چې ويخلق ما لا تعلمون دي د دنیا ټولي سایري داخلي دي دی جمله کې وګوره د دنیا ټولي سایري داخلي دي کنه ويخلق ولا پیدا کوي چې تاسو وسنه پیژنئ دا یا صحابه تعالی نازل کړي دي یعنی صحابه په وخت کې دا ورته تاسو نه پیژنئ نو رښتیا په هغه وخت کې نه جاز او نه مثال په توګه باندې اوسنی نوی جدید د صلی آلات د یوم نو
هغه معلم نه چا پوښتنه کړې و چې تاسو وایئ چې د قرآن کې هر څه شته دی دا نوی آلات د سیارې د سورلۍ دپاره دا قرآن کې شته هغه ویلې ولې نشته دی زموږ الله پاک یوه جمله کې ذکر کړي ویخلقو ما لا تعلمون دې کې د جاز هم داخل دی ټانک هم داخل دی او په دې کې د ټیلر هم داخل دی وره بله وعلى الله قصد السبيل او دا الله په ذمه باندې قصد السبيل بیان د سیده لارې الله سیده لاره بیانوي ښه ومنها بعضې د دې لارو نه چې د جایرون کږي دي بعضې لارې کږي لارې دي جایرون څه معنی کږي ولې د خواهش پرستۍ د یهودیت د نصرانیت دا ټول لارې کږي لارې دي ولو شاء لهداکم اجمعین او که چیرې الله پاک غوښتی وی هدایت به کړی وی تاسو ټولو ته یعنې ولو شاء دا معنی که الله په جبر غوښتی په زورو نو ټول به مسلمان هدایت یافته و خو ایمان جبري معتبر نه دی وهو الذي انزل من السماء دا دلیل عقلی شروع شو الله هغه ذات را نازل کړي د پاره طرف نه وبد باران ستاسو د پاره منه دا غینه شراب وسکل دي ومنه او د دې باران د اوبو څخه شجرون ونی دي دې شجرون مخکې فیل ولیکا ومنه د دې باران په اوبو سره ينبت شجرون ينبتو پیدا کیږي ونی فيه چې پاغه ونو کې تسیمونه تاسو مالونه سره وای او ونی دي بوټي دي کې لګي مالونه سره وای ينبت لكم به او لا پاک رازرغونی په دې بارانو بو سره ستاسو د پاره فصل او زيتون او نخیله کجوري خرما والعنب وانګور ومن كل ثمرات هر قسم میوه یقینا په دې مذکور کې خامخا دلیل د قدرت تعالی د قوم د پاره د چې فکر کوي پکې تفکر زکه ویل چې د مخ کې میوه او د دې فېدی دا متفکر سړی پیژني چې فکر والے لونه پس پويږي وسخر او الله تابع کړي د خپل حکم ستاسو په خدمت کې شپه ورځ دا رقم تنور سپوږمۍ ستوري مسخراتن تابع کړي شوی دی به امر په امر د الله څلور شیان یاد کړ شپه د ورځ د انور د سپوږمۍ ستوري 15 شیان شو دا ځکه طالبہ دا په دنیا کې چې کومې میوې دي چې شي طالبہ میوې نه د میوه د پخیدل د پنور سره کیږي الله په دنور کې در سره خېده چې میوې څنګه کوي پخې مولوی صاحب د افغانستان کې انځر ورته وای انځر چې مولوی صاحب سخت ګرمي نشي نه پخېږي او په سعودي کې چې د خرما مسجد قباء ته موږ تیرو د کتلیو نو بیا آلته یو عربي عالمو آلته د کجورو باغونه راته مدینه کې وخوده مارته مدد څه ټیم پخېږي وای دا چې د عربو کې اوس د ګرمۍ سیزن را روان دي داسې ګرمي به چې بیا براوته نشو نه دا خرما په دې سیزن پخېږي مالخه دا خو د افغانستان انځر دي نو انځرم چې کله سخت ګرمي شي پخېږي او دا دغه چې دي خرما دام چې سخت ګرمي شي نو د ګرمۍ چا سره تعلق ساتي مر سره تعلق ساتي کنه نو مر کې الله اثر چولې د پخولو دو میو او ورپسې قمر دی قمر کې مولوی صاحب دا چې د میوه کې خوند نه دی خوند دا پکې الله د سپوږمۍ په وجه پیدا کوي دا سپوږمۍ چې شپې را پورته کېږي دا دې ته الله پاک په دې کې سره چولې دی چې د میوې ته خوند وربخي او دا ستوري چې دي وای دا رنگ وربخي الله اکبر دا میوه وګوري کله سړی ځنې میوه رنگ سوري د ځنې زیړې د ځنې توري دغه رنگونه پکې الله د ستورو په وجه پکې اچوي نو ځکه دا مخکې د میوه بحث ورپسې دا درې شیانو لستاسو خدمت کې دا روان دي څوک درته میوې پخوي څوک پکې مزي اچوي او څوک پکې رنگونه پیدا کوي خو مطلب بیا هم ټول د چا د حکم تابع دي الله په دې مذکور کې دلیلونه دي قوم د پاره یقینون چې عقل نه کار اخلي او ما زرا علیکم فی الارض مختلفا اولانه هغه چې الله پیدا کړی تاسو د پاره په دې مکه کې مختلف رنگونو والا هر چې الله پیدا کړی مختلف رنگونه دي وګورئ یقینا په دې مذکور کې می دلیل د قدرت تعالی قوم لپاره دی ذکرون چې نصیحت پورته کوي دلته ذکرون څه کوي او پاس یقیلون ویلي چې ګوره د ستورو ای طالب جانا د ستورو پیدا د نور پیدا د قمر پیدا په دې باندې خلک پوهیږي ته بعد سړی ته ورځو د نور کې څه پیدا ده هغه به موږ د نور خو موږ وسو په دې پکې شته کنه خو په دې په عقل معلومیږي لکه چې اوس موږ بیان کړي نو ځکه تل مې شي یقیلون یا عقلمند خلکو کار په دې څوک نه پوهیږي چې نور کې څه ګټه ده او پس په موږ کې څه ګټه ده دې دویمه یاد کی وای چې په زمکه کې مختلف رنگونه دي اوس
چې کله د ځمکه کې مختلف رنگونه دي نو د مختلفو رنگونو نه په کار د سړی نصیحت پورته کې او رب وپېژني ذکرونی ویلي الله هغه ذات یې سخر البحر تابع کړی دی سمندر لتاکلوا منه تاسو ته خوري لحمن طريه غوښه تازه دې کې د مې غوښې ته اشاره ده وتستخرجون منه او روباسي تاسو د سمندر نه حلیتن زیورات تلبسونها تاسو به اغوندئ تلبسونها تاسو یې اغوندئ مطلب په دې سمندر کې خو چې دی مختلف زیورات راوځي کنه او تاسو به تلبسونه اغوندئ استعمالوي لکه لؤلؤ شو مرجان شو دا نور چیزونه دي پکې یاقوت دي خو طالب سوال دا پیدا کیږي چې تلبسونه خو صيغه د مذکر مخاطب ده نو دغه زیورات خو د مذکرو د پاره جایز نه دي کنه چې سر سپینو یاقوت زمرد زبرجد شي جایز دی خو استعمال جایز خو نه دی کنه او رب دلته تلبسونه اصلا دا لباس ته زنانه و دی خو رب چې تلبسونه سړو ته خطاب د مذکر په صيغه ذکر کړي دا ځکه چې خزي د سړو تابع خزي د سړو تابع او یا دا نسبت سببی دی سببی په دې معنی چې د سمندر نه دغه لؤلؤ مرجان را وستون کې خزي دي کې سړی دي خزي دي کنه نو ځکه نسبت سړو ته کړي دي او ورته استعمال سړو د پاره جایز خو نه خزي استعمالي او یو بل وجه عجیب ویل ده وې دا تلبسونه سړو ته ځکه خطاب کړي دي چې ګوره خزه کې هر ډول سنگار کوي قاری جانا خزه چې هر ډول سنگار کوي د چا په خوخه به کوي د سړی نو خود سړی خوخه د چورته څو ډول سنگار ما تخکارا کا صدر کا په بازار کې خلکو تخکارا کا خو ځان ورته خې کنه نو د ډول سنگار اچولم د سړی په خوخه او د دې ښکارا کول په ټولم د سړی په خوخه نو ذکر رب العالمین هم صيغه کې خطاب سړو ته کې تلبسونه نو بګوي کې تاسو یې چوي نو په دې معنی چې خزه خو ستاسو د حکم تابعدار ده وتر الفلک تبغوري کشتای مواخره او بوت سیرون کی فيه په سمندر کې کشتای چې روانې د وبدي سیری ته وچی خکله سره شوی په خره کشتای کې نه سره شوی اکوړی تلار شي اکوړی ته سره لار شي هغه افغانین لاندې البته کشتای کې سور شنو به وګوري چې د وڅنګ سیری ولتبتغوا بل لپاره چې تاسو ولټه من فضل د فضل د الله تجارتونه کوي او د لپاره چې تاسو شکر د الله ادا کوي شکر ځکه ادا کوي چې کشته کې سور شي برمکته بلات شي سیاحت بو کې د علم د لپاره د جهاد د لپاره شکر ادا کول والقا فی الارض دا بل دلیل دی اخي الله په دې ځمکه باندې رواسي په غرونه القدا منونه کې چې راغورځولې دي په لکه مونږ ویل چې والقا الالواح یادې شي قری القا الالواح مسمانه کړي و کی خو دې تختی د چې معنا خو مونږ کولای چې راوي غورځولې تختې چې د تورات تختې ماتې کړي د القاصغه کی خودلو معنا ده الله وی اخی منګه په دې زمکه باندې او رواسي په غرونه ان تمید بكم دې سره الله پټته الله تمید بكم چې د زمکه ګډه وډونه خوځي پتا سو ما طرف ته وګوره تمید مید په عربی کې دي ته وې ما ته وګوره چې سړی د سر د شي کوي دې تمید وای نو الله پاک وی چې دا زمکه باندې میغرونه درته میخونه کړي چې دا زمکه پتا سو ګډه وډونه خوځي ولې طالب که دا زمکه د دې شي د شي کیو څو واره ها نو کوم ځای ته ودی ورسې شی ودنه جوړ کی نو چې ګډه وډه در باندې زمکه ونه خوځيږي هي ګډي وډي په معنا پوښولې چې لکه په غلبیل کې چاوړو واچي کنه چې غلبیل دی نه کی خدا معنا شو وانهارن اولا په پیدا کړی خېدی په دې زمکه باندې ولې وسبن نو لارې دې لپاره تهتدون چې تاسو هدایت مندون کی شي یا لارې مندون کی شي تفسیر مدارک وی لعلکم تهتدون الی توحید ربکما چې در وحدانیت په دې او پیژنې دا خود ټول در طرف د وحدانیت دلیلونه دي وعلامات او علا په دې زمکه کې علامې خېدی زمکه کې علامې دي طالب د علامې څه ته مراد دي نو د علامات یو مصداق ته طرق د زمکه کې لارې دي چې تزي وسله راشته خلک وی که غر لور دی په سر لار ده دا رښتا کنه دایمه معنا د علامات ده جبال غرونه په دې زمکه کې غرونه دي او غرونه علامات دي لوري ځان ښکاری و بالنجم هم يهتدون او په ستوري سره د خلک لارې مومي دا ستوري چې دي لکه مثال په توګه ستوري دي قطبي ستوري پوخا زمانہ کې مولوی صاحب د پوخانی خلک ناشنا خلک وو هغه په پاسمان کې د ستورو مولوی صاحب مشرق مغرب ټیم ارڅ معلومول اسمان کې چې ستورو ته وکاته اوسم دا مشران خلک چې سر کې راوځي و چیرې بس پلانکې ستوره را خطر دقه ټیم دی سات ور سره نه دومره بجې وي
هغوی د دې ستورو په حساب سره قبله، مشرق، مغرب او ټیم د شپې معلومولو چې لکه نیمه شپه ده یا څه ټیم دی. نو الله وایي تاسو په ستورو سره لاره معلوموئ. نو هغوی به مثال په توګه باندې اوس یو سړی به تلو مشرق طرف ته، مغرب طرف ته، نو ته د شپې په دشته کې روانې، نو تا ته اوس څه پتې لګېږي چې ته اوس ځې مغرب ته، چې ته مشرق ته روانې که مغرب ته روانې. نو بیا به یې وکاته پاس ستوري ته، وایي هغه دې قطبي ستوری راوختو. ټیک چې قطبي ستوری راوختو دا خو په مشرق کې دی، نو زما لاره داسې ده، زه به داسې ځم. ویلي دي وبالنجم هم یهتدون. په ستورو چې پېژندلې لارې. ما ته په ستوري نه پېژنم نه چې سوشل موبایل خو وکړي چې په کومه روانې ما کنه ورته په کومه روانې څه خبرو. نو دا پوخانی خلکو په ستورو لارې پېژندي، هغوی به په دې مشرق مغرب قبله ټول معلومول. دویم دا د مولوي صاحب چې د ستورو یو قسم رڼام ده، که د اسمان ستوري نه وي مولوي صاحب بالکل په دې ځمکه به د ماسوتن نه وروسته تا قدم نه وي پورته کړی. دا خو د دې هغه لږه لږه رڼا ده چې د هغې رڼا په وجه سړی په ځمکه رواني. وبالنجم په ستورو سره هم یهتدون، دا هم مبتدا الکه هم موضوع یهتدون محمول، موضوع محمول سره چې ته قضیه وي شو ته وي، او دا نوم د دې قضیې نوم د قضیه محمله. شو نوم دی قضیه محمله، او قضیه محمله په حکم د چا کی جزئی کی. نو بیا کې داسې معنا شوه چې وبالنجم په ستورو سره هم یهتدون، بعضې خلک لاره موندلی شي، هر سړی نه، بعضې خلک ها. افمن یخلقو کمن لا یخلقو، آیا هغه څوک چې پیدایش کوي چې الله دی، کمن د دې په شان د هغه چا چې لا یخلقو پیدایش نشي کولی. افلا تذکرون، آیا تاسو نصیحت نه اخلئ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، او که تاسو شمېرئ نعمتونه د الله لا تحصوها، نشئ راګرولی په شمېر کې راګرولی نه شئ. ان الله یقینا الله پاک چې دی بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی. والله یعلم ما تسرون وما تعلنون، دې ته وایي نفي د شرک فی العلم. الله پاک پوهېږي تاسو پټوئ کوم شی ښکاره کوئ. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، والذین ها کسان یدعون چې دوی ورنه حاجتونه غواړي دا خلک، والذین ها کسان یدعون چې دوی ورنه حاجتونه غواړي من دون الله سوا د الله تعالی نه، لا یخلقون شیئا دوی پیدا کولی نشي یو شی، وهم یخلقون او دوی پیدا کړی شوي دي. وای دا تاسو چې د الله نه سوا بل چا نه حاجتونه غواړئ دا تی شی پیدا کولی نشي، دا په خپله مخلوق دی. خو په دنیا کې چې د هر چا نه څه غواړي خو هغه مخلوق دی که نه. که ته چې عزیر علیه السلام هغه مخلوق دی، که ته عیسی علیه السلام هغه مخلوق دی، او که ته ملایکې جبریل نه غواړم هم مخلوق دی. خو دنیا کې به څوک چې ته ونه حاجت غواړي چې مخلوق نه، اسبابونه بهر، اسباب لاندې خو انسان بل انسان حاجت غوښتی شي. الله وایي چې دا تاسو چا نه حاجتونه غواړئ دوی چې شی پیدا کولی نشي، وهم یخلقون دوی خپله پیدا کړی شوي دي. مطلب دا دی چې مخلوق دی که نه مخلوقو. نه چا به ویلې چېره دا یخلقون دي پیدا کړی شوي دي، ومې نه پېژانده دا څوک دي. الله وایي امواتون مړي دي، شی طالبه مړي دي، مړي غیر احیا ژوندي نه دي، هغه مړه دي ژوندي نه دي. او بله واوره وما یشعرونه، او نه پوهېږي دا مړي ایان یبعثونه چې کله به دوباره را پورته کولی شي. په دې هم نه دي پوهې. اوس یو قبر کې مړی پروت دی، هغه ته څه پاتې دی چې ما دوباره کله را پورته کوي؟ که پته ورته شته دی؟ نشته. نو ګوره د طالبه د آیات خلاصه دا شوه، ته چې د چا نه حاجت پوره کول غواړي، رب وفرمیل چې دا ګوره څه خالق نه دی، په خپله مخلوق دی. دویمه دا چې دا مړ دی ګوره ژوندی نه دی. دریمه دا ده چې دته دا پتې هم نشته چې زه به کله قیمت پوره د رب مخکې ودرېږم. درې خبرې شوې. نو یو سړی داسې عاجزي چې مخلوقي، هلکه داسې عاجزي چې مړي، او داسې بې علمه چې هغه په دې نه دی خبر چې کله را پورته کېږم، او ته اوس ورته وایې چېره زما هم پلانکی کار پوره که بابا. دا جاهلان خلک چې شناختې ته ورشي غټه تیږه ورته ټک 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 ته وایې خیر که بیخي موبایل زنګ یې ورولو. اوس الله وایي چې دې تی ورنه غواړي دا خو مخلوق دی که نه. یا طالبه چې د مخلوق نه غواړي نو خالق نه ولې نه غواړي؟ دویمه ده چې د مړه نه غواړي نو ژوندي ذات نه ولې نه غواړي؟ دریمه ده چې هغه دومره غریب د خپل ځان د علم په خپل ځان علم نشته دی چې زه به کله را پورته کېږم، په تا بیا څه علمي؟ نو هغه ذات یې ولې نه غواړي چې هغه تا سره حاضر او ناظر دی.
اوس دا آیات کریمه مولوی صاحب دا آیت کریمه راځي بوتانو کې ولګو بوتانو کې به څنګه ولګي تی په بوتانو باندې ورپیټ کا چې دا بوت خالق نه دی مخلوق دی زه مخلوق خو دی امواتن بوتان مړي دي غیر احیا او بل دا وی چې ایان یو بسون کله بره پورته کیږي نو بوتان کې دوباره بیره پورته کیږي دا نه لګيږي مولوی صاحب چې بل طرف ته آیات کا شعر کا شی دا په دغه خلکو باندې رد دی چې کوم خلکو مخلوقو نیکانو خلکو نه حاجتونه غواړي د الله سره په صفات کې شریکي دی وجه نه دلته تفسیر روح المانی لیکل کړی دی ورته متوجه شه تفسیر روح المانی وای دا خلک چې د مخلوق نه حاجتونه غواړي نه دا مخلوق خو یا داسې مخلوق دی چې د سره پکې حیات نشته لکه جمادات د سره پکې حیات شته دی نه لکه جمادات شول کاړي شو بوتان شو یکی حیات شته جمادات نو ټیک شول چې جمادات دي نه جماداتونه چې ته چې غواړي نو دا خو یو بیوقوفي ده یا که حیات پکې دی جمادات نه دي نو بیا د حیات والا دو قسمه دي روح المانی خو تفصیل کړي روح المانی وای که جمادات نه دي او حیات پکې دي نو دا دو قسمه دي یا مړ دي یا ژوند دي یا مړ دي وای که مړ دي کچيري مړ دي نو څوک چې مړی ته आवाज کوي یو خبر خدا ده چې هغه غائب دی او روح المانی لبلوي دا ته چې ورته کوم आवाज کې دا आवाज شرکی आवाज دی الله پاک نیکانو خلکو ته ناکار आवाज نه اوري دا ستا خبره نشتی الله غته اوري نه نو خمر دی غائب دی پټ دی دفن دی او که پرس کا ژوندې نو دا ژوندې صفت بیا دا دی چې شان دا چې مړی و هر هغه څوک چې یا مړ دی یا شان دا چې مړی و دا د چا حاجت روا مشکل کوشا کېدلای نشي نو تفسیر روح المانی په دقه جې باندې دقه الفاظ لیکلي دي خو په دې کې به یو سوال پاتې شو وی ګوري الله وی چې ولذین یدون کسان چې دونه حاجتونه غواړي سوا د الله نه لا یخلقون شین شي پیدا کولای دوی چې دی خلقون پیدا کولای شي امواتن مړ دي نو سوال دا پیدا کیږي چې طالبہ داخل کو چونه حاجتونه غختل پدې کې خو عیسی علی السلام هم داخل دی او پدې کې خو ملائکه هم داخلي دي نو عیسی علی السلام ولې مړ دی یا ملائکه مړ دي نه تو خو چې دوی ونه حاجتونه غواړي دا مړ دي عیسی علی السلام خو مړ نه دی ملائکه مړ نه دي نو تفسیر روح المانی علامه الوسی حنفی وای چې دی امواتن کې عموم د مجاز دی تخلو قضا امواتن کې عموم د مجاز دی عموم د مجاز لا شي تاسو ویری دی په اصول کتابو کې عموم د مجاز دی ته وای چې ته د یو لفظ نه حقيقي معنا نه حقيقي معنا واخلي نه یو مجازي معنا واخلي بلکې یو معنا ثالث واخلي چې معنا حقيقي او معنا مجازي د هغه افراد جوړېدل شي نو دیږي کې د اموات معنا روح المانی دا کړی عموم د مجاز دی چې امواتن دا معنا چې امواتن یعنی صفت موت دی صفت شان او صفت مرګ دی مریبا اوس دا چې صفت مرګ دی نو که څوک مړ دی هغه تم شامل او که څوک را روان کې مړ کیږي هغه تم شامل الہکم الہ واحد حقدار د بندګۍ استاسو یو الله دی فالذین لا یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان راوړي په آخرت قلوبهم منکراتون زړونه د دې چې هغه بد ګړون کې توحید لره منکراتون من التوحید ان التوحید او هم مستكبرون او دوی لوی کوي کوم سړی چې د اصل کې د الله د توحید نه انکاري بس یاد ساتي دا مستكبر
مستكبر لوی کون کې لا جرم خامخان الله یقینا چې الله پاک پویږي مې سرون چې دوی کوم شی پټوي او ما یلون چې کار کوي انه لا يحب المستكبرين یقینا الله پاک نه خو لوی کون کې خلق د الله پاک نه خوخیږي بدی راځي و اذا قيل لهم دا اوس د استکبار و نه خخي چې دا څوک لوی کوي دا لوی څه خلته ده وې دی لوی ده کنه چې کله ویلې شي دوی تمازا انزل ربکم چې شي نازل کړي د رب تاسو مستكبر سړی نه پښتنه وکړه کنه چې دا الله پاک څه نازل کړي قالو دوی به استهزاء وي اساطیر الاولین دا درو قصې د مخکنی خلکو دي په قران باندې فتوا لګی دا درو قصې د مخکنی خلکو دي ليحملوا دا علت قالو دي مخکې ویل کنه چې قالو اساطیر دا قالو ولی وی ليحملوا دي د پاره چې دوی په پورته کې اوزارام پیټي د ګناهونو خپلو کاملتن پورا یوم القیامت قیامت پورا باندې پورا پیټه به بار کړي دا پورا زکه ویلي طالبہ چې کوم مستكبر سړی دی او د قران مخالف دی الله نه مني نو د پیټه ډیر پورا پیټه دی قیامت تر روان دا کاملتن قید فایده ده چې مسلمان هم ګناه کوي خود مسلمان دا پیټه د ګناه کامل نه ا ګناه کوي التو سرنی عمل کوي پیټه د ګناه کمیږي اما کافر چې کوم عمل کوي مستكبر سره دا نه پورا پیټه وړي پورا او دا وجه دا چې حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمای ما یصيب المسلم من نصب وینرس مسلمان ته تکلیف ستړیا یا ستومانی ولا هم ولا حزن نڅ غم پریشانی ولا اذى او نڅ تکلیف حتی شوکا یوشاکها حتی کی چې وغزه هم د انسان په پخه کې لاړ شي نو دا ټول کارونه نه دي الا کفر الله بها من خطایا مگر پدې سره الله پاک ته انسان ګناهونه معاف کوي نو د مسلمانو د هر تکلیف چې پی راځي الله پاک ګناه معاف کوي نو د ګناه چې معاف شنه خو پیټه کم شو لکن د کافرانو پیټي چې کاملتن یوم القیامه ومن اوزار الذين او د پیټو د ګناه د هغه چانه به بر کړي یو دلونهم چې دوی گمراه کړي دي بغیر علم بغیر د دلیل نه ولی کافر سړی خو واجب په خپل شرک باندې اکتفا نه کوي او کوشش کوي چې نور خلکم په شرک ځان سره لتاړ کی او خبر شي چې بعد د چې کمپیوټر پورته کوي قد مکر الذين من قبلهما یقینا چلونه جوړ کړي و مخکنیو خلقوم د دینا د حق په خلاف باندې په خوابم خلقو چلونه مکرونه جوړول فاط الله بنيانهم راغلیو الله پاک د دوی آبادی ته من القواعد د بیخه فخر علیهم السقف راغورځولې وی په دوی باندې راغورځېدلې په دوی باندې چتونه چت پیراناستو من فوقهم دبره طرفه واتاهم العذاب راغلیو ورته عذاب من حيث لا يشعرون طرف نه دنه پویدله ګورئ دی کی اشاره ده اقوام مکذبه ہوتا یا دا نوع تمثيل او تشبيه ده چې په خواب هم چا فساد کولو رب العالمین با د هغه خلکو باندې د خپل کورونو چتونه راکینول او عذاب ور باندې د داسې طرف راغی چې خیل به امنو یا به په سلی راغلا یا به په زلزلہ راغلا یا نور او که تاسو وایي چې دا چتونه راکینول او ناڅاپه عذاب راتلل دا چې د رب العالمین طریقه او سنت ته زمنګ په دی اوس وختو کې کله د شکار کړي او ولی نه دی کړي ګور ورته قد مکر الذين من قبلهم چلونه جوړ کړي وو د په خلاف د حق باندې مخ نه یو دی امریکا هم ډیر چلونه جوړ کړي وو مسلمانانو ته آلته په نیویارک کې کوم بیلډینګونه وو په دې کې مسلمانانو د پر چلونه او فریبونه جوړول فات الله بنيانهم راغ الله پاک د دوی د آبادی ته من القواعد د بیخه د بیلډینګونه هم کتلی او موبایلو کې واست شروع نشته کنه فخر علیهم السقف را پریوتل پیچتون من فوقهم د پاسا د سپیرا پریواتو
اکی خلق را روان ډیره مزه کوي. واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون راغلو ور باندې عذاب چې اتاری وسره اکسیډنټ کې دوی په نه پویدل چې کم خوانه راغله ایز دې پیرو ورزول. دا د الله د سنت دي. چا به ویل چې د دنیا کې خو عذاب ورکه خو بس ته کنه وینه ودرېګه صبر وکا قیامت کې بیا راټینګي. ثم يوم القيامه يخزيهم بیا الله پاک وش قیامت ورځ باندې وشرمي ويقول دا تفسیر د خزي دی شرم داده او وی ورته الله پاک نه شرکای الذین چیری دی اشریکان زما سراج المنیر وی اين شرکای فی زعمکم و اعتقادکم اغه تاسو پاکیده کې چکم شریکانو کنتم تشاقون فیهما الله ورته وی چې شور تاسو شریکان مددګاران ته په دنیا کې ډېر مددګاران جوړ کړی و بمبړین دي جوړ کړی و او کنتم تشاقونا تاسو بپاغه کې مخالفت کولو مؤمنانو سره فیهم پشان داغه شرکاو کې تابد مؤمنانو سره مخالفت کولو هو نیمنی مخالفت کو او تشاقونا معنا پښتو کې هغه شق چودیدلو ته وي ته خو پړک پړک چودیدی کنه نیمنی هغه پلان کې نه منی او بيستانه نه منی څه شو لغه چې ته په پړک پړک چودیدی اخلاق دې څه شو نو دا مسکین سره به ته جواب خپلته به بس خړی سترګې نیولی علما به جواب کوي. وقال الذين اوتوا العلم او بویا کسان چې علم ورکولې شوی دي ان الخزي اليوم یقینا شرم دنن رضی وسوء او بد حالت على الكافرين په کافرانو دي. الذين دا کسان تتوفاهم الملائکه چې ساګانی ته نخلي ملائکه ظالمین انفسهم ظلم وکړي په خپل نفسونو باندې فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء. سوچ کوا دا فالقوا السلام دا ګوري دا عین شرکائیه جواب دی تورته ګوره فالقوا السلام دا چا جواب دی عین الله به تپوس کوي چې شوز ما شریکانو چې تاسو پکې چودېدلې څه شو لغه نو فالقوا السلام مشرکان به وګرځي دی وخت کې د جوړې خبرې الک السلام سمانه دروغ جوړې خبرې وکي دروغ جوړې خبرې څه خلته کوي وای بچ ما كنا نعمل من سو من خو نه دې کړی عمل د بدای منګه بدی نه دا کړی بلا ولنا یقینا لا پاکلن لري تاسو په عملونو باندې فدخلوا یقالو او ویل شو دیتا ورننه وځي دروازو د جهنم ته همیشه وي په جهنم کې فلا بئس مثل متکبرین بعد دې د وسیدنې د متکبرین لوی کونکو وقیل للذین اتقوا ندا بشارت مخکې تخفیف دا بشارت ده هو ویل شو مومنانو ته هغه کسانو ته اتقوا چې د الله نه لري دا ما ځان زل ربکم سناجل کړي د رب تاسو قالو مومنانو به ویل چې خیرا دا خیرن دا مفعول به د فعل محذوف دی انزل خیرنا الله خلوی خیر د فیدی شی نازل کړي دی د فیدی خبرې دي ولې قران د فیدی خبرې دي للذین احسنوا دا کسانو د لپاره چې خسته عملونه کړي په دې دنیا کې حسنات او د لپاره خوشحالي ده حسنات خوشحالي فتح کامیابی غنیمتونه ولدار الاخرته او کورستنه چې د جنت خیر ډیر غوړه دی ورنه نعمت دار المتقین او ډیر خدای کور د متقینانو جنت او جنت عادن د وسیدنې د قرونه دی ور داخليږي بهيږي بلاند هغه نه ولی او د لپاره په جنت کې څوي چې دی غواړي کذالک یذل المتقین الله دا چې بدل ورکړي متقینانو ته الذين متقینا خلق دي تتوفاهم الملائکه چې ساګانی ورناخلي ملائکه طیبینا په داسې حال کې چې پاک وي د شرک نه یقولون ملائکه ورته السلام علیکم سلام علی پتا سمانه ادخلوا الجنه وان ودی جنت ما کنتم تعملون فساد سره تاسو کوم عملونه کوي حال تخفیف دنیوی حال ينظرون او انتظار نه کوي دا کافرانه لایات هم الملائکه مگر چې راشي ورته ملائکه العذاب یا ملائکه قبض روح د پاره او یات امر ربک یا راشي ورته حکم درفستا چې عذاب دی کذالک فعل الذين من قبلهم کذالک دغسه یعنی دغسه استهزاءګانی تکذیبونه فعل الذين کړي وا کسانو چې دینه مخ کې و
وما ظلمهم الله ولا ظلم دې کړې په خلکو باندې لکن دې په ځانونو باندې ظلم کوونکی فاصابهم سیئات ما عملوا رسول ولا پاک دي کافرانو ته سیئات ما ناکاره سزاګانې د هغه چې دوی کوم عملونه کړی و وحاق بهم راګر کړی او ما كانوا بيستهزئون عذاب چې دوی پر ټوکی استهزاء کولی وقال الذين اشركوا لو شاء الله دا دلیل د مشرک دی او د سیوایت سورۃ انعام په یو سل نڅل احتیاط کې تیر شوی او التف کې مالک تحقیق هم کړو کله تاسو نه هیر کړی نه ویلی با کسانو چې شرک کړو لو شاء الله کله وخت ما بننا منګ بندګی نه کړې من دونی سیوا دلانه من شنیو سشتا نحنو نه منګ او نز منګ مشرانو پلارانو ولا حرم نه منګ حرام کړې من دونی بغیر د حکم د الله نه من دونی معنا بدون حکم الله من شیو شیو منګ ځان نه حرام اوله یعنی دې مقصدو چې زمنګ په دې شرکو او په دې د ځان په حرمت را الله راضي دې راضي د شیت مقصد دا و شو ذکر د عام ورته خاص را الله راضي دې دلیل باطل ذکر دی چلته قران وی ولا يرضى لعباده الكفر الله بندگانو ته کفر نه خوخی كذلك فعل الذين من قبلهما ګورئ مشرک دلیل دی واوریدو مشرک سره وی کاله غوخته وی منګ به شرک نه وی کړي نو چې د منګ دا نه شرک د الله خوخوي نو خو منګ نه کوو او چې کوویانو د رب مشیت او رضا سره ده د مشرک سره شی شو دلیل د دې دلیل د پاره رب 15 جواب کړي سو جواب دي اول جواب کذالک فعل الذين من قبلهم دا چې کار کړي او مخکنه خلکو دې څه معنا فعل زاد المسیر کې ابن جزی وی فعل معنا دا کذبا دغه سدرو په خانه خلکو به ویل کنه فعل الذين څه معنا کذب الذين په خانه خلکو دغه سدرو ویل چې شرک به کولو به ویل ما لارته پدې کې راځي در سره دویم جواب دا فهل على رسول او نشته زمنګ پر رسولانو باندې الا البلاغ المبين مگر تبلیغ کارا یعنی کدا شرک جایز و نه الله پاک پیغمبران د چی پر لګلی دي دویم جواب دریم جواب دا چې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا دریم جواب خلاصه دادا چې دی هر زمانه خلق تعالی پاک د توحید حکم کړی دی نو که شرک جایز نه دی توحید حکم کولو سمانه یقینا موږ لګلی دي پاره امت کې رسولان او رسول ان اعبد الله دا ان اعبد الله د تفسیر شو دا بعثت مقصد څه چې بندگی کوي تاسو یو الله ته واجتنی بو توغوتا ځان ساتي د بندګۍ د غیر الله نه توغوت مخکې ما تفسیرونه کړی و او مفسر ابو سعود وی توغوت څوک دی وی کل من يدعو الى الضلاله فهو الطاغوت وی هر هغه څوک چې گمراهی طرف ته خلق بلی داغه توغوت دی کنه فمنهم من هدى الله بعض تعالی هدایت نصیب کړو او بعض څوک پرشه اور باندې فیصله د عذاب فسیروا فی الارض زیتا هم کمانه وګوري څنګه شو اخیری انجام د تکذیب کوونکو ان تحرس علی هداهم ان شرط ته او جزای محذوفه ده ان تحرس علی هداهم کته حریص شي په هدایت ته خلکو باندې لا تهتدیهم جزای ده پیغمبر کته ارڅومره حریص شي هدایت ورته کوله نشي یعنی هدایت ته رسول نشي هدایت خو کولې شي هدایت ته رسول نشي فإن الله لا يهدي من يضل ځکه چې الله د دلیل دغه جزا محذوف دي یقینا چې الله هدایت نو ورکیا چاته چې الله بلاری کړی وي او نو وي د پر مددګارانه واقسموا بالله جهد ايمانهم او اوس د اقسمو سره ربط مخ سره دادې چې دا دوی ولی دلال کې راګیرو د دلال وجه څه وای د دلال وجه دغه وکنه د په دی وجه گمراهان وو قسمونه کړیو په الله باندې په قسمونه لا یبس الله چې الله نبره پورته کوي دوباره بنره پورته کوي الله پاک مې مو څوک مرشي نه د دې مقصد داو چې دی خلکو پس تمرګ ژوند نه منلو پس تمرګه فوز الکبیر کی شاه ولی ولای مولا لیکلی چې جمهور مشرکانو اوی پس تمرګ ژوند د ثابتولو یعنی منلو یا او بازو په کې داسې مو شنه منلو بلا ولنا بلا معنا يبعثهم الله برا پورته کوي دا خلق وعدن علیه وعدن
او حقا دا مفعول مطلق ته فعل مقدره میکړه لیکن زیاتره د خلکو نه پويږي ليبين لهم دا ليبين نه مخ کی عبارت لیک سراج المنیر لیکل دی يبعثهم ليبين لهم الله به دا خلق دوباره راپورته کی د دې لپاره چې الله پاک واضح کې دوی طاقت څه یختلفون پیش دوی په اختلاف کوي وليعلم الذين كفروا او دې لپاره چې کافران پوښي انهم كانوا كاذبين دوی دروغجنو انما قولنا لشيء یقینا زمونږ وینا له یو شی زپاره زارت نکله چې موږ وورو ان نقول له او توي چې كون وشفه يكون نوشي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا دایتونو کې رنبنه هجرت مسلمانانو مراد ده چې مکه مکرمه کې کله ډېر تکلیفونه مسلمانانو ته ورسېده نبی صحابه کرامو ما مخکې دې باندې بیان تاسو ته یو ځل ذکر کړو چې 12 کسه سړي او شپږ زنانه په اوله دفعه کې حبشې ته هجرت کړو او په دویم ځل باندې بیا تقریبا 80 پورې تعداد حبشې ته مهاجرین د مکې نه تللی و نو هغه خلکو ته زیره هغه کسان چې هجرتونه کړي او د الله په لار کې من بعد ما ظلم او پس دینه چې په ظلمونه شیو الله نو باوی انهم الله موږ دې ته زی ورکو دنیا کې حسنتن خیسته او اجر د آخرت اکبر دی لوی دی ځکه چې دنیا خاصم ختميږي لو کان یعلمون ک چر دی پوي الذين د مهاجرین خلدي صبر کړي وي په صبر کړي وي او په خپل رب باندې توکل کړي وي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهما دا هغه سوالو چې همیشه به مشرکانو کولو چې انبیا بشر نشي کېده نبی بشر نشي کېده ویلې به چې نبوت او بشریت رسالت او بشریت دا منافی دي سره وما ارسلنا موږ نه لګل ستانه مخکې پیغمبر الا رجالا مگر سړی و د رجالان کې دې ته اشاره شول چې پیغمبران په خزو کې نشته دی او په پیریانو کې نشته نوح الیه منګه وحی کړي و دې پیغمبرانو ته فاسالو اهل ذکر تاسو تاسو کوي دا علم والاو نه ان کنتم لا تعلمون ک تاسو نه پويږئ علماء نه تاسو کوي ک تاسو نه پويږئ بالبينات والزبور د دې بالبينات نمخ کې پیل پټ دی ارسلناهم بالبينات والزبور مونږ لګلی او پیغمبران د ښکارو معجزو سره او زبور او د نصيحت خبرو سره او نازل کړي مونږ پیغمبر ته ذکر قرآن لتبين لهم للناس دې د پاره چې تشریح وکي ته د خلکو ته منزل الی ما چې نازل کړي شوی دوی ته ولعلهم دې د پاره يتفکرون چې دوی پکې فکر او سوچ وکي دې کې سوچ کوي طالبہ دی آیات کی ادله اربعه د شریعت ثابت شو تاسو یې کنه چې ادله د شریعت سودی څلور انزلنا الیک ذکر موږ ته قرآن نازل کړی دی نو دې کې کتاب الله ته اشاره شو لتبین له للناس چې تی تشریح خلکو ته وکي مانو زله نو چې د رسول چې رسول الله د قرآن تشریح کوي نو پتی شی به تشریح کوي تشریح ته څه وای احادیث نو دینه ثابت شو سنت رسول بیاوی ولعلم تفکر خلق هم تفکر کوي نو که د خلکو تفکر اجتماعي اجماع شو او که تفکر انفرادي قیاس ادله اربعه شو کنه افامن الذين مكروا السيئات استفهام انکاری دی آیا په امن کې دي معنا ده چې نه دی پکار چې دي ځان په امن وګړي آیا په امن کې دي کسان مکروا السيئات چې مکرونه جوړوي د ناکاره کارونو مکروا السیئات چې مکرونه جوړوي د ناکاره کارونو آیا دوی په امن کې د دې خبرې نه اي يخسف الله چې خخ به کې الله پاک بهم دوی الارض پس مکه باندې او یاتهم العذاب یا راشي ورته عذاب من حيث لا يشعرون طرف نه دی پینې پويږي او یاخذهم یا بلا راونی سی فی تقلبهم پاړېدلو راوړېدلو د دوی کې اړېدل یعنی سفرونه یا تقلب په فراش بستر کې راوړې را بده کی فما هم بموجزین ندی دوی بموجزین بچ کیدون کی فائتین چ ورته وي لازمی معنا مې وکړه کوم تعدی کې هم جوړيږي دوی نه دي چې د عاجز کې الله پاک لاره یا بیراونی سی الله پاک لا تخوفن
د یری په حال کې به دې رب راونیسي ستا په زړه کې به یری رب دې راټینګ کې عذاب در باندې راولي فإن ربکم لرؤوف رحیم یقینا ستا رب ستاسو دې هغه خامخا هغه مهربان دی او رحم کوونکی دی اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله دا دلائل د دې انقیاد عالم چې دا ټول عالم ګوري الله ته منقاد دی آیا دوی نه ګوري هغه ته چې الله پیدا کړی من شین هر سیز من شی کې طالب دا من استغراق ته پاره دی مینا استغراق ته پاره دی الله پیدا کړی دی من شین هر سیز الله پیدا کړی یتفیأ ظلاله اوړي راوړي سویری د دې شي ان الیمین خي طرف او شمال ګس طرفونو ته او سیده کوونکی دی الله ته په دې حال کې چې دوی صداخرون ذلیل دي الله تخپل ذلت ښکارا کوي ګوري د عرش سویره الله پاک ته سجده کوي مخکې تیر شوی د مضمون دی دنیا کې چې څومره شیزونه دي سویره چاته ده سویره هغه سجده الله ته کوي خو طالب ته دی الفاظ ته وګوره یتفیأ اوړي راوړي سویری ان الیمین خي طرف او شمایل ګس طرف دا یمینی مفرد ذکر کړي شمایل جمع ذکر کړي دا داوله د دې وجه دا ده چې اصلا کې د عرش سویری اول کې لګي او بیا ډیریږي نیمین مفرد شو شمایل جمع خو خواجه دا د طالبہ چې دا قرآن نازلې دو دا آیات په دغه وخت کې د مکی مکرمه یعنی د حرمین خو د دنیا منځ ده کنه خي طرف ته آبادین کمی وي او چپ طرف ته آبادین څنګه وي زیاتی وي نو چې آبادین زیاتی سویری زیاتی چې آبادین کمی سویری کم یمینی ځکه مفرد له شمال جمع ویل ده او داخرون معنا ده سواغرون سراج المنیر لیکلی دا چې دا ټول الله ته ذلیل دي یعنی الله تخپل ذلت خي وهم داخرون د هم ضمیر اصحاب ذل تراجی دي چې څومره د سیرو والا سيزونه دي الله ته ذلیل دي خاص یو الله ته منقادیات چې اسمان نظمکه کې دي سجدي په معنا د انقیاد تکوینی سره معنا کومه سجدي څه معنا انقیاد تکوینی انقیاد تکوینی ما پرون تشریح کړو انقیاد تکوینی دا دی چې ګوري په دې کائنات کې چې څومره چیزونه دي د الله پاک ته منقاد په انقیاد تکوینی سره معنی دا ده چې په دې مرګ الله راولي ژوند الله ور کوي بچي الله ور کوي او اخلی ورنه الله صحت الله ور کوي مرض په الله راولي دې ته کوم انقیاد وای انقیادی تکوینی باطنی دی کې هر شی در حکم ته ګوري یو مثال به ورکم د اوباما کافر دی د اوباما خو سلا نه ونی کنه خو دې هم الله ته منقاد په انقیاد تکوینی سره پیدا کړي الله دې خزه الله ور کړی دا بچي الله ور کړی او یو ورځ بالا د ورمه پیراتو کې مردار به کې به بدا سره نشو خزاوله او کدا مریضی کې نه علای مریضی کې جوړي علای مری دې ته انقیاد تکوینی وای کوم انقیاد خاص یو الله د پاره سجده کیا چې اسمان نظمکا کې دي مطلب ته انقیاد تکوینی ازه کوي چې کتا دې سجدي خپل معنا وکي چې سجده کوي الله پاک ته پاسمان کې او پزمکا کې نو بیا بده شي چې اسمان کې ملائکه دي او پزمکا کې نو پزمکا کې انسانان دي خو ځنې کوي ځنې نه کیا من دابتن زنده سر والملائکه تو ملائک طالب جانا دی من دابتن والملائکه تو کې لوف نشر غیر مرتب دي لوف نشر دا من دابتن ولګوا د ما فی الارض سره اول ملائکتو ولګوا د ما فی السما سره ما فی السما څوک دي ملائک ما فی الارض څوک دي دابه تو طالبہ دابه د دابه ذکر دابه استاسی کتابو کې وایي چې دابه ویل کېږي په لغت کې مدب الارض او په اصطلاح کې چې د زوات القیم الاربعه څلورو په خو ولا ته وایي نو څلورو په خو والا شیخ اسمانو کې نه نو من دابتن مزکه چا سره لګو د ما فی الارض سره او د ما فی السما سره به څوک لګو والملائکتو اگر کده دی یو بل جواب را روانه توجی ان شاء الله انتظار وباسه به زبر ځکه کومه
وهم لا استكبرون او دا ملائکه لوی نه کوي یخافون من ربهم ویریږي در خپل من فوقهم چې بر د دوی نه دی نو دا الله صفت فوقیت دی او دا الله صفت فوق دا چې کما یلیق بشانه تعالی دا سن خبره ده ويفعلون کیدا ملائکه ما یمرون څه چې امر ورته کېدلی شي ویل دي ستا الله ویل دي تاسو منی سي الہ دوا حقدار د بندګۍ دو منی سي نو نه په د قید ده نه په د الہ نه ده نه په د قید ده یعنی دو منی سي یو خوشتا یقینا حقدار د بندګۍ یو الله دی خاص یو الله د طرف د خاص یو الله نه تاسو ویریږئ وله خاص دی ولاد پر دې چې اسمان نوزم کا کې دي وله دین واسبا خاص دی والله بندگی واسبا لازمه ده وله الدین خاص دی والله بندگی دین معنا عبادت واسبا لازمه ده یا بل معنا وله الدین خاص دی الله طاعت واسبا دائما همیشه ده قرطبی وی افغیر الله تتقون ایا سوا د الله نه تاسو یریږئ وما بكم من نعمتين هغه چې پتا سو نعمتونه دي فمن الله د الله د خوانه دي نعمتونه چې دی ګوره ټول چا در کړی دي الله ثم اذا امسكم الضر بیا چې کله ورسیږي تاسو ته تکلیف درته ورسیږي مریض شي فقیر شي نو فالیه خاص دی او الله ته تجرون تاسو فریادونه کوي تجرون سمانا فریادونه طالبا جرأ عربی کی جرء القلب هغه د سپیچ کومړو کې بچي کوکره چې په شی باندې وهینو په आवाज وباسي ته خلک کړنجیدا وای شورته وای کړنجیدا نو هغه کړنجیدا ته په عربی کې د لفظ استعمالي کی جرأ نو دلته به د سیمانه چې تکلیف در باندې راشي نو خاص الله ته تجرون به کړنجیدل هغه ځکه استعماليږي خدا الله سبحانه و تعالی ځکه ورته وی چې ګوره یو کافر بی دینه سړی چې دی هغه په غیر الله توازن کوي خو چې تکلیف راشي نو به الله ته کړنجیږي اوس کړنجیږي الله پاک ته خو تکلیف بل چالو ریکا کنه خو موږ خو بل معنا کو چې الله ته فریدونه به کوي خدا لغت لفظ په لغت کې هغه ته استعماليږي چې جرء القلب د سپی کړنجیده ثم اذا كشف ضرانكم او بیا الله چې کله موږ لري کوه تکلیف د تاسو نه اذا فريق منكم بربهم يشركون به وډاله پتا سو کې د خپل رب سره شریکان جوړي بیا نو د سينه وی چې الله خکړما بیا وی مړه د پلانکی بابا زورو لیکفرو لام د عقوبت ته دې د پاره چې به دا کافر شي منکر شي به ماته نام پاغه نعمت چې موږ ور کړې ده پاسه حج چې موږ ور کړې ده فتمتعوا دا امر تهدید د پاره ده مزي خلیخه فسوف تعلمون نظر دې تاسو پوي شي تاسو پته ولګي ګوري آیت کریمه کې داسې مضمون راغی طالب جانا چې تکلیف درته ورسیږي نو بیا الله تکړنجيږي چې تکلیف در نرب لري کې نو بیا شریکان جوړي مثلا یو سړی لیونه شوی دی یو سړی دماغ خراب دی یو سړی دانه راختل دی یو سړی زامنو بچی نشتا نو دی بالا پک ته سوالونه وکي چې ورابا دا لیونه راخکا دا دانه می خکا دا بچی راکا عمره د دنیا کوم تکلیفونه چې دی دی دوا چې څنګه یې رب ټکی نبی دې سينه و چې الحمدلله الله پاک احسان او فضل یره د پلان کې تم چې بوتلو کنه یقینو کنه خو ته پته چې رسنده دی اې دا الله باندې د شی دی ویل دا اوله ک طالبہ تفسیری روح المانی علامه الوسی سوارلسم جلد 240 صفحه په دې ځای واقع لیکلي دړي راخ کولې ها څه لیکلي دي الکه روح المانی عبارت واوره روح المانی استاد خپل قصه کوي د خپل لوی عالم دی بزرګ ولی ولاده د دې څه قصه کوي وای مما تقشعر منه الجلود وی وقصه درته کومه څرمنه به زیګش روح المانی استاد لګی دی ښا ومما تقشعر منه الجلود وی وقصه درته کوم څرمنه به زیګش انا بعض المتشيخين عجیب لفظ ویلې وی بعضی هغه څوک چې خود ساخته شیخانو یو شیخ یو متشیخی خود ساخته وی خود ساخته متشیخین و قال لي وانا صغير وی ورځ ما ته ویل خدا وخت روح المانی استاد زما شوم ما زه خو ورو کې الکم څه پویدل ما نه وې د ما ته دسی ویلې چې ایاکا ثم ایاکا
اے لوسی ځان وساته، ګوره درته ما بیا ځان وساته، ان تستغیث بالله تعالی، چې تخپل حاجتونو پریدونه الله نه غواړي، هم کوه الله نه پریدونه ونه غواړي، خپل مشکلات حل د پر الله आवाज ونه کی. اذا خطب دهاکا، کله چې درته سخت مشکل پیښ شو، ولی الله نه مغواړه، و ما تاغه متشیخ ویلې چې فین الله تعالی لا يعجل فی اغاثتک، الله پاک چې دې اغستا په فریاد اوریدو کې جلتی نه کوي، ولا يهمه سوء حالک، الله ستاسو د بدحالی سره غم نه کوي. وعليك بالاستغاثه بالاولیاء السابقین. درو لمانی عبارت ته نو شروع ده، نو څه وکما وی ماته متشیخ کدو سری ویلی چې ته استغاثه پر یدونه اولیاء ته وړاندې کوه، فانهم یوجلون فی تفریج کربک، هغه به د غمونو په لرې کولو کې تهدید درته وکړي، وهم سوء حال ما حل بک، او غمخوري به دې وکړي د بدحالۍ. نو چې دا خبر راته دې متشیخ وکړه، فمج ذلک سمعی وهمی ودمی، وی ورا پیدا په لرزان زما غوګونه راغله، دماغ وینه مې ټوله ورا پیدله چې دا څه راته ویلې. وی وسألت الله تعالی می سوالو کې چې یاسمنی والمسلمین، یا لما مساتی او نور مسلمانانو مساتی من امثال هذه الضال المبین، د تقش گمراه سړینه ته څه د گمراهی خبره وکړه چې الله نه مغواړه او غیر الله نه غواړه. الله اکبر. فرحم الله الالوسی، الله دې په الالوسی استاد باندې رحمتونه نازل کی. والله انهم الان، قسم دې داسې کدوان خلق اوسم اکثر من الدود فی جسمان الانس، دا اوسم د چنجونه زیات دي داسې خلق فی جسمان الانس. او که شکل ته وګورئ د سړی دی، شکل خو دې سړی دی، خو نور څه بلا ده چې دا شی دی. بس بنابر هر تقدید روح المانی استاد خپل یو ده غم خوري قصه و شریکول، نو هغه غریب دي پر شریک کړی چې تاسو واوري، منګ هم تاسو ته واوره ولا. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما خلق رزقناهم. ويجعلون دا گویا کې دی، ويجعلون طالبه دا پاس ته یشرکون تفسیر دی چې دا خلق الله سره شریکان جوړي. څه خلته شریکان؟ نو د آیات تفسیر کوي چې دا شریک هم دا دی کنه چې د الله نه سوا د بل چا په نامه نظرانی ور کوي. ويجعلون او دوی مقرروي دا مشرکان لما لا يعلمون، هاغه چا د پاره لا يعلمون چې نه پويږي، یعنی دې چې د کم چا په نامه باندې نظرانه ور کوي او خو پويږي نه، هغه دنه خبرم نه دی، دې ته شه مقرري هغه د پاره نصیب نس مقرره مما رزقناهم، هغه نه چې موږ ور کړی دا. ولی سورته انعام کې د تفصیل تاسو وانه وریدو، غنم به هم دوی سیکړو، عملونه به هم دوی سیکړو، دا دی الله دا دی بل بابا. تالله لتسالن، دا توبیخ شدید دی، سخت سورانه ده. قسم دی چې دونه به تپوس کې دي شعما کن، تاسو نه به تپوس کې دي شدای نه تاسو کوم دروغ جوړوي، اې د دروغ تپوس به نه کیږي. ويجعلون لله البنات، او دې غړي د الله پاک د پر لورګانې، یعنی عقیده ساتي نسبت ورته کوي. سبحانه پاکی د الله پاک د پاره ده. ولهم ما یشتهون، او دوی د پاره دي هغه څه چې دوی غواړي، دوی د پاره دی هغه څه دی غواړي، ځان د پاره زوی غواړي، الله ته لورګان انتخابه. وایذا بشر احدهم بالانثى، جاهلیت ته زمانه د خلکو حال واورا، الله ته لورګان ثابتولي او خپل بچلور د پیدا شونه به ژوندۍ خخوله. وایذا بشر احدهم، کله به چې خبر ورکولې شو زیره یو کتن د دې مکافرانو جاهلانو ته بالانثى په زنانه باندې شلور دی وشوله، زیره می در باندې لور دی شوی دا، زول وجو او بغرجدو مخددا مسودن تورا. دا زول لپس ځکه ویلې چې زول ورسته وای، معنا ده د ورځې به مختور شو، لکه د شپې سړي مختور ښکاري، د ورځې مختور ښکاري دو. دا نو ولی وهو کظیم، او دا بډکو د غصې او سی به غصو. یتوارا من القوم، بیا به پټېدلو د خپل قوم نه، چا به ورته لور دی وشوه، به درې ورځې کور نه راوتو، ښه وی با چې وسوزمه خلک وی لوري شوی ده. بیا پټ پټ کېدو د قوم نه، من سوء ما بشر به، د بد هغې نه چې د ته فیزیر ورکولی شوی دی. ایمسکه نه مخکې عبارت ده، ویتفکر فی نفسه، ویتفکر
فی نفسی ځان سره به دا سوچونه کول او یمسکه چې وساتی دا جنې دالور الہونن فضیلت سره ام یدسه او که ژوندۍ او منډي په ترابه په خاورو کې به دا سوچونه کول ښه چې وسنګ وکم وی ساتم او که ژوندۍ ښه کما الا خبر شي سما يحكمون بعد چې دوی کوم فیصله کوله نو مطلب دا دی چې خپل په لور دومره خپه کېده او به الله تعالی ورګانې ثابتولې او دین یو خبره اشاره تن دا ثابت شوه چې چاته الله اولاد ورکی کې جنې کاله کی نو پاغه باندې خوشحالي او شان پکاري دا مرز زمنګ د جاهلیت خلکو دا مرز زمنګ په دې وسنۍ خلکو کې مشته دي چې حتی کې لوري وشي نه به خفای کور کې جړاګانی حتی کې په دې اخبارونو کې کله کله داسې واقعات راځي چې پلانکی ځای کې سړي خپل خځې ته اوره چولې دی او خځې قتل کړي دا ولی چې تالور راوړي ډیر واقعات په دې اخبارو کې تاسو ورېدلې کنه ولا پلانکی سړي پرونه یو سړي خځې ته اوره چولې پوري سوي ولی سوي لوري شوی و نو دا خو هغه دغه جاهلیت نم به تر کار دغه جاهلانو خځې نمړي کولې هغه بلورګان نمړي کولې دا ظالم سره خځه مړه کوي دا چې کافر شت پوخ جاهل دی نو بنا بر هر تقدیر لورم د الله مخلوق دی او زمنګ د خلک اکثره لورګانو ته خوش خپي زوی ته خوشالي او اسی یو تجربه دی وکي د خلک لور چې څومره مظلومه ده او د مور پلار احترام کوي دومره زوی نه کوي لور که تا په کور کې د امستا قدر بکوي کستا کور نه واده شو لراشم ستلسونه بخکولي او تا به قدر کوي او بچي بتاول نم نازه دا دې خرم دا دې نه خرم دې چې کله راځل مې شو واده وکي به بیلیس به می پورته نیولي او اکثره چې واده ورته وکي نو به خروج ته ته د منګ دي چې څو خېټې سنم لای نو ګوره بچي اول نه د ظلم په طبيعت ته د ناراضګۍ په طبيعت ته او لور اول نه د مظلومیت په طبيعت ته او بیا انسان په لور چې پیدا شي جاړي او زوی ته به ډزې کېدزو هغه زوی به واستاته په خیر راشي بنا بر هر تقدیر ک نری ک خزا خو چې د سړي اولاد پیدا شي په دې باندې خوشحالي او شان پکار ده عليه السلام فرمایي پیغمبر علیہ السلام وی کده چالور پیدا شو یو ګرځي حلال کی کچا تعالی زوی ورکه دو ګړاندې په حلال کی مطلب دا د خوشحالي په دوړو باندې یو شان پکاري ایوا دویمه دادا چې حدیث کې راغلی دی کومه زنانه چې اول بچی د اغي لور پیدا شو پیغمبر علیہ السلام وی دا د خزې د برکت نه خده چې دا خزه ډیره برکتی خزه ستا په کور کې به ان شاء الله برکات راولي بنا بر هر تقدیر نو مزمګه خلق خو د شریعت نه خبر نه او یا چا خبر کړی نه نو والله علم خدا سي جاهلیت وسمشتا للذین یؤمنون بالآخرته دا هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرته په آخرت باندې مثل السوء صفات بد ده د بیمان خلکو بد صفات ده ولله المثل الاعلى خاص ته والله صفات چته وې د بیمانه خلکو صفات بد صفات دی بد صفات سمانه ګوره طالب بد صفات ده حاجت تی اولاد تشته ده ها ته محتاج اولاد ته حاجت تی اولاد ته ده اولاد کې مذکر غواړي او مؤنث ځان ته بد غړي مؤنث اولاد چې پیدا شي به وژنې د لوګي د وجنه یا یې ساتي فضیلت سره وګوره ورته د څومره بد صفات شو ته دې صفاتونه دې صحیح کړه خپل بد صفات ده ته خو محتاجی اولاد ته اولاد کې به نران غواړي خزینه غواړي خزې چې در تعالی پاک به در کینه به د وښنې د یری د لوګینه بیا د الله په تقدیر باندې غصه ولی لور را کړی دا اته خو ډیر بد صفات دی وای خو لا یؤمنون زکه ویلي چې دا د بیمانه خلکو کار دی چې په دې خفقېږي ایماندار سړی خو نه خفقېږي کنه ولله المثل الاعلى خاص ته یو الله صفت اوچت دی الله نه محتاج دی نه اولاد ته ضرورت لري نه بچو ته او نه خزته او هو العزیز الحکیم الله پاک زور ور دی حکمتونو والا دی نو زور ور دی او کیراونی ولی څوک د خلاصوي نشي ولو یؤاخذ الله الناس کچری الله راونی سي د خلق به ظلم سره د ظلم د دوینه ازبی سببیت ته پاره په سبب د ظلم باندې فی الحال دی راونی سی ما ترک پریبونه دی الله په مکه باندې منده بتنی قسمه زنده سر مکمل به تباشی ولکن واخرهم لکن الله حکمت د ورستو کوي خلق تریوی نیټه مقرره شوی پوره کله چې راشي نیټه د دینه به مخکې کې ورستو کې دی شی او ساعت او مخکې کې دی شي ويجعلون لله ما يكرهون يجعلون
دوی مقرری د الله د پاره ما یکرهونه چې دوی بدګړي ځان تلور بدګړي ولاته مقرری وتصف السنتهم الكذبه او بیانې ژبې د دوی دروغ څنګه بیانې طالبہ دروغ دادي چې ان لهم الحسنى یقینا دوی د پاره جنت او خوشاله دي. اکثره د مشرکانو خلکو بيدینانو خلکو د شریعت نه په ملونو لري روانو به ویلي جنت زما ده. الله وی دروغ مو په جواب باندې ښه یو طرف ادا کارونه کوي بل طرف ځای چې جنت ټیکدارم بولی. لا جرم ان لهم النار خامخا دوی د پاره به وریوان مفرتون او دوی به ورته مخ کې غرزولې شي. مفرتون دوی به جهنم ته مخ کې غرزولې شي. تالله قسم دې لقد ارسلنا یقینا موږ لګلې دي پیغمبران له من امتون ته من قبل کستانه مخ کې ارسلنا رسولان مفعول پټ دي. فزين لهم الشیطان خسته کړیو دي خلکو ته شیطان عملونه د بد عملونه د دوی فهو وليهم نو شیطان د دې خلکو مرګري دي الیوم نن روز په دې دنیا کې او آخرت کې به مرسره ښه او دوی د پاره عذاب دردناک دی. او ما انزلنا عليك الكتاب ترغیب دی قران ته او دین ورستو بیان د فریضه د رسالې ذکر کیږي چې د رسالت څخه فریضه ده. وما انزلنا عليك الكتاب مغنه دی نازل کړی تا ته پیغمبره کتاب الله لتبين لهم مگر دې د پاره مو ته کتاب نازل کړی لتبين لهم چې تی بیان او تشریح کې دوی د پاره د هغه څه اختلافو فی چې دوی پکې اختلاف کوي. مطلب قران د دې د پاره نازل دی چې اختلافي مسله ختمه کی. نو لوی اختلاف هغه د الله په وحدانیت کې مطلب دا خلک نه مني مشرکان توحید د الله یواله نه مني بس تی ورته بیان کړي قران خو دې د پاره دی چې د اختلافي مسله ختمه کی او قران هدایت ته رحمت ته قوم لپاره دی چې ایمان راوړي. والله انزل من السماء اوست مخکې سره مثال تشریح ده قران نازل دی اختلافي مسله ختمه نو څوک به الله یو مني څوک به نه مني. دې مثال خود سي ده لکه باران چې زمکه باندې وشینو باندې زمکه شینکې کوي او باندې زمکه چې خرابای نه کوي. الله را نازلې د بره طرف نو بده باران را ژوندې کوي تازه کوي په دې سره زمکه پسته او چوالي د زمکه نه یقینا په دې کې چې خامخا عبرت تا قوم نه پر دې اسمعون چې او اوري سماع تدبرین مطلب دا چې د تدبر سره اوریدل کوي. هو ان لکم فی الانعام دې ته دلیل عقلی وای یقینا تاسو لپاره په څارو کې عبرتن خامخا عبرت ته. څنګه عبرت ته طالبہ په دې څارو کې عبرت ته او په الله او پیژنې مثال ته وکړه واوره. نسقیکم الله وي موږ سکو په تاسو باندې مما فی بطونه هغه چې په خېټو د دې کې دي د څارو په خېټه کې چې څه دي پته اسکو اتی شی دی طالبہ وسخی من بین فرسن د منز د هغه خوشیانو و دمن او د ویني د خوشیانو او د می ویني منز کې چې دی لبنن پیدي شود دي خالصا صفا سائغا آسان تیری دن کې لی شاربین د سکون کو د پارا. سبحان الله هسته دلیل ویلي الله وی ته دې دلیل نه عبرت نه خلی یو څاروي دی غوا ده میخه ده ګړه ده د دې په دې خېټه کې خدانه نه خوشیان پراته دي لره د خوشیانو ډک دي غوخه کې رګونه دي هغه د وینې ډکه ده. نو خوشیان هم بدبویا او هم خبيث نجس وینه وګوره هغه هم نجسه ده. د دې نجاستونو منس کې الله پاک د دې مال او د څاروي په غولانځ کې داسې تکي سپینې صفا خوندوري او مزیداري شودي جوړي چې نه خو پکې د خوشایانو څه بدبوئی شته او نه پکې د وینې کوم سورواله رنگ شته. اوس دا کوم څوک دا متصرف دی چې د داسې ګند بغل لاندې او سپینې صفا شو درو باسي دغه الله. دا د توحید دلیل د عبرت دړک دلیل دی. نسقیکم الله یې منګس کو پتا سبحانه من بطونه دا بطونه ضمیر د هیو ګوره مفرد مذکر دی کنه طالبہ لک انتظار کوي پاتله سم سپاره کې سورۃ المؤمنون کې به د سی وای چې من بطونها التبه د مؤنث ضمیر دی او دلته د مذکر دی کې وجه څه ده فرق ده دی چې دلته د څاروي یو فائدہ صرف ذکر کړل چې هغه پي دی یو فائدہ ذکر کړل شي پي نو ضمیر ورته ده
مذکر راوړلو چې راجی د انعام ته په اعتبار د کل واحد سره د هی ضمیر راجی د انعام ته په اعتبار د نو د مفرد ضمیر ذکر دی چې دلته یو مفرد فایده ذکر شوی چې پي سورته المؤمنون کې آلته د څارو ډېر فایده ذکر کړي پي دی او خوراک دی او غوخه دا نو چې ډېر فایده ذکر کړي نو فایده جمع شي نو بیا اها ضمیر د مؤنث انعام ته راځي کې ځکه انعام جمع ده او جمع ته ضمیر د مؤنث راځي کې یاد دی ځکه جمع په طویل د چا سره جماعتون سره نو الته ذکر آیات د جمع شوی دی چې الته فوائد جمع دي دلته ځکه ضمیر د مفرد راغلی چې فائده مفرده ده من بین فرسن د مین د غشیانو و دمین او دوینی لبنن پی خالصن صفا سائغن آسان تیری دن کی لشاربین اسکن کو د پارا پی په مری کی آسان تیریږي او خوږی دی او صفا دی ومن ثمرات النخیل او د امیود خرماو ولا نابیو د انګورو تتخذون تاسو جوړوي منه د دینه سکرن نیشی والا سیز ورزقن حسنن او دی کی روزی وی خیستا څه مطلب شو طالبہ د کجورنا او د انګورنا یو سکر جوړوي سکر معنا نیشی والا ولی د انګورنا نیشی والا شراب جوړیږي کنه او رزقن حسنن د دینه هغه انبیزه مراد دي شربتونه چې کجوري یادا او بو کې واچي ممیس په بو کې واچي او سر کې به ګلاس کې لکه دا بوزه کې تاسو ته د مسلمانانو راوړ کنه الله پاک دې جنتونه ورکی شربتونه د باندې سکل نو اوس هغه شربتونه چې د رزق حسنان شو د ممیزو بدی خوږي یا د خرما په بو کې شپې نه واچي او سر خوږي او بي رزق حسن شو ام بيزه ورته نبیزو تمر نو د دې انګورو خرماو نه تاسو د نشي والا شی جوړوي چې شراب دي او په دې کې تاسو د پر رزق حسن نو کته چې د دین خو به نشه ثابت شو نشه خو حرامه ده کنه نو ویا دا آیات هغه زمانہ کې چلی دو چې نشه حرامه نه و او ما د سوره بقره کې تفصیلا ویلی و چې د شراب او د نشي حرمت تدریجا په څلورو مراتب سره رب العالمین شراب حرام کړی دي په یو دمه حرام کړی نه دي ما بیان د تفسیری مدارک ذکر کړو او ځنی علماء چې د سکر نه مطلب دلته سرکه د خل سکر معنا خل سرکه ولی د انګورو بونه خلک سرکه جوړي په خاصه زمانہ کې خلکو سرکه خوړه او سرکه هم ډیر مفید شی دی اوس وختو کې چې کم خلک دا ډیر چاغي د چې سرکه خوري هغه د پرده پوره علاج دی او اکثره کورونو کې د سرکی خلک استعمالي نو سرکه ډیر بهترین شی دی حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمای و نعم الادام الخل ډیر خطرکاری سرکه دانو په خا غریبه زمانہ و خلکو به روټي سرکی سره خوړه سرکه بچ د انګورو بوبه وي آی کې بچ د روټي سړا وکته او دا وک جوار کو وربشو روټي و چې وروا به چول ترشه بوا نو ترشه کپله چې وکی کنه خمزدار نعمل د ادام الخل ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون یقینا په دې مذکور کې دلیل د عبرت او د توحید د قوم لپاره د چې عقل نه کار اخلي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون دا ام دلیل عقلی دی طالب الک خبره باندې ځان پوي ک تحقیق بهار واوره دا د شاتو موچي چې کمی دي چې دې ته خلک توري موچي وای الله پاک سبحانه و تعالی د انسان په خدمت کې دام لګولې دي دا د شاتو غبینو ولا موچي دا یو وړکی حیوان دی او چې کله سره جمع شي او بیا په اتفاق سره دوی یو ځای کې جاله جوړه کی نو د اغینه به غبین جوړ شي او کبین په بوشکو کې خلک به اچي ملکونو تیلیږي را لېږي نو په د دې ورکوټي حیوان چې د خېټې نه لک سره وځي نو په دې موشاتو موچي کې اتفاق نه وي نه د یوي موچي شات په پکال کیم چا خبره ډبه جوړ شوی نه وي خو د اتفاق د وجنه چې په شاتو غبینو موچي کې اتفاق دی نو بس کوم ځای کې د غبینو جالي د موچيو نو پس هغه ځای کې کال کې دنه بوشکې ته نه خلک ډکې بوشکې د دې شاتو د موچيو یو مستقل حکومت دی مفسرین کرام لیکي د حکومت د جمهوریت دی د دوی باچا د شاتو د موچيو د باچا نوم دی یعصوب څه نوم دی یعصوب د شاتو د موچي د باچا نوم دی
او په دې شاتو مچیو کې څه عجیب حکومت دی، ډېر سخت منظم حکومت دی. دوی چې کومه جاله جوړوي دا جاله د دوی په شکل مسدس سره یعنی شپږ طرفه لري. تاسې کله وګورئ بیا شپږ طرفه مسدس وي. دا شپږ طرفه مسدسه شکل جوړوي او د دو باچای د باچا سخت تابعداري، بالکل باچا چې مخکې وطن یې پلو دی پلو کېږي نه. بیا د دوی چې په دې کومه جاله په دې جاله کې څوکیداران هم ناست دي. څوکیداران څه کار کوي؟ څوکیداران دا کار کوي چې یو خو بل شی راتلی نشي دلته دې جالې ته باډیګاټان. دویمه چې کومه موچۍ د دوی د فوج نه بهر په ګنده بوټي ناستی، په بدبویه بوټي ناستی او جالې ته راغله دستی هغه راخلي وژنیه. دا د موچۍ یو فوجیان را لګېږي خپل فوجي مړ کوي چې کله په ګنده بوټي باندې په خرابه بوټي باندې خوله یې ښیښه و چې دا دې ولې داسې کار کړی. یقیناً که د موچۍ حکومت هم زموږ نښه دی، ځکه چې اوس خو زموږ پولیس والا رشوتونه اخلي او تاړه تاړې ته ورشي. په کار یې دې خولې وهلی که نه چې تا نه ونه ولې بولې رشوتخوره تا خو سره ماښام پورې مهاجر تالا کړي دي. بنابر هر تقدیر خو لکه د شاتو د موچیو دا حکومت دا سیاست او دا پالیسی او دا با استراتیجي ده چې وستا د بدبوی شي باندې موچۍ کېناسته وژنیه. مسدس کورې دی یا صوبې باچا دی او ډېر سخت منظم حکومت دی. د دغې موچیو په زړه کې الله پاک دا اچولې ده چې دوی اوس فرض که دلته جاله جوړه کړه، مثال وایه کچه ګړۍ کې دلته څه جوړه کړه جاله. قاري صاحب د دوی عجیب نظام د ژوند دی. ام دې جالې سره دلته نیغه پورته شي داسې دا موچۍ اوس چې د دې ځای کې دلته پورته شو د خپلې جالې په سر باندې نیغه. اوس دې ځي مثلا ګلونه په جم کې دي یا چې د ګلونه چېته په باړه کې دي یا ګلونه چېته په ښکته مردان او په پېښور کې دي یا داسې ناصرباغ طرف ته دي. الله پاک سبحانه و تعالی د شاتو د موچۍ ته دا لاره مسخره کړې ده. سبحان الله، لاره نه ده لاره، دا ورته داسې مسخره ده چې دی وداسې جګه شوه او ناصرباغ ته ځي. دی به دومره سیخه ناصرباغ ته ځي چې دی به په دې لاره کې د زرې که درته بدلېږي را بدلېږي نه لاره ورته لکه د مرمۍ غوندې او که داسې ځي او که داسې ځي هر طرف ته چې ځي لاره ورته بالکل مزلله مسخره ده، یعنې لاره ته نه غلطېږي نه. او بله واورې زه د دې جالې نه خو ووته لاړه و دې لاره ناصرباغ کې ګلونه خوري. دې ته دې څه پوهېږي چې زه مثال په توګه کچه ګړۍ ته ځم. مولوي صاحب هلته چې د دې بوټي نه راپورته شي د خپلې جالې طرف ته به بالکل سیده را روانې په لاره باندې یوې ذرې که درته لاره نه بدلی. حتی کې که یو ګاډی یو شی مخې ته ورته راشي هغې سره اکسیډنټ وکړي هغه بېله خبره د لاره به یې ورباندې بدله کړي به دا مړه شي خو دې خپله لاره نه بدلی. ډېر ورکوټی حیوان دی خو څه حکمتونه پکې رب العالمین ډېر ایښي. او د دې نه بیا الله پاک انسان ته ګبینو شات پیدا کوي. د ګبینو شات ته د موچۍ د کوم ځای نه پیدا کېږي؟ مولوي صاحب د دې څه پتې تر اوسه نه ده لګېدلې چې د کوم ځای نه پیدا کېږي. زموږ خلکو کې مشهوره ده شات او موچۍ د خولې نه شات کوي. داسې خلک وایي خو لیدلې نه ده او دام نه ده معلومه چې د خولې نه شات کېږي، دام نه ده معلومه چې د لاندې مثال په توګه د کوم ځای نه کېږي. خو رب قرآن کې ویلي چې د خېټو نه شات راوځي. نو اوس څه پتې ونه لګي چې د خېټې نه په کومه لار وایي چې ابوعلي سینا داسې کار وکړی دی فلسفي و مولاو هغه د شاتو موچۍ راواخیستله په یو شیشه ډبي کې واچوله د دې دپاره چې دا صحیح کړي چې دا شات یې کوم خوا نه وځي. وایي چې په هغې کې ورته ګلونه او شیان میان واچول ډېر وخته پورې ساره کړي و هغې شات نه کول. و اخیر یې راویسته چې ورکې که څه پتې نه لګېږي دا خو هېڅ شی کوي نه اوس. نو بس څه پتې نه لګېږي چې کوم ځای نه شات وځي. او د شاتو د موچۍ درې قسمه ځایو کې جالې جوړوي. غرونو کې، په آبادو کورونو کې او اکثره د څپرونه چې خلک کوم ځای کې باغونو دپاره څپر جوړ کړي دې کې جوړوي. او دې کې اشاره د مراتبو د شاتو ته شات د غرونو شات ډېر اعلی شاتي لکه اوس وختو خلکو د بیرو شات دي که نه اعلی شاتي. د دې شاتو رنګونه مختلفې. بعضې د دې بیرو شاتو ګورې تک تور وي توروالي طرف ته، بعضې پکې داسې دغه یې د سپین چک طرف ته وي، ځینې خو وایي مړه د دې بورې شات دي چینی شات خرڅوي که نه. او دا شات حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمایي علیکم بشفاءین، په تاسو باندې دو شفاګانې لازمي دي چې دا تاسو د دې نه علاج وکړئ خپل. یو قرآن دی او بل عسل. قرآن د شفا کتاب دی او بل د عسل.
یعنی شات. د دې وجه نه د شاتو نه څوک هم نه پریز کېږي، ډاکټران څوک نه پریزي. او شات څه عجیب طبیعت والا شی دی. یو سړی که سحر په نهره دا په یخو اوبو کې څکي شربت نو خېټه غټوي، که په تودو اوبو کې څکي خېټه وړه کوي. خو د شاتو خوړل دا د شرابو په لپس استعمال شوی دی. دې نه معلومیږي چې شات همداسې باروبار څوک نه خوري، د دې د خوړلو طریقه ده چې شربت ته نه جوړ کړي. د دې وجې نه ځینې خلک وایي چې شات وخورم زړه مې سوځي، داسې وایي که نه. د هغې وجه دا ده چې تی په هغه خوړلو باندې نه پوهېږي، وایه د دې نه شربت جوړ که، بیا به دې زړه هم نه سوځي. او یا که د روټۍ سره خوري نو بیا ورپسې چای خلک څکي، بیا شربت شو. نو که د شربت په حیث وڅکلی شي نو بیا دا نه زړه سوځي او نه څه نور نقصان. او ډېر نهایت فایدهمند شی دی چې خرما او شات او کوچه دا درې وره ملګري کي نو ډېر یو کمزوری سړی به هم ډېر طاقتوري. د دې وجې نه عربانو عام خوراک هم دا دی، شات خرما کوچ خوري. او ستاسو کافیه کې وایي که نه علی تمرة مثلها زبدن، د خرما د پاسه هم دومره ورسره کوچ. د خرما په طبیعت کې حرارت دی او د کوچو په طبیعت کې برودت دی. یې برودت دی حرارت سره مقابله وکړي، بس شی میک شي برابر شي. بنابر هر تقدیر د شاتو د ګبینو د موچیو دغه حکومت دی او رب العالمین دې ته په زړه کې دا خبره چولې د اوس دی یو ډېر ورکوټی حیوان دی او دا نظام د ژوند چې وګوري نو دا هم یو دلیل عقلی دی په دې خبره چې الله یو دی او متصرف کائنات کې هم دا دی. و اوحى ربک دلته طالب د سیمانه ونه کې چې وحی کړي واستا رب الا نحل مچیتا نو ولې څه مچي خو پیغمبر نه و چې وحی ورته کوله. دی به د سیمانه کې و اوحى زړه کې اچولې و ربک استا رب الا نحل مچیتا دې ته تعلیم فطری وای. چې ورته وای تعلیم فطری سړی کې ورته دا چولې وانی تخذی من الجبال ونی سات په ورونو کې بیوتن کوټه. نو غرونه چې د غیر مملوک دي غر خو چانه کنه و من شجر د ونونه دا ملکیت مشترکه و مما یارشون هغه چې دوی کم باغونه په چپرونو باندې اچي دا مملوک شخصي. نو د غرونو شات اعلی د ونو شات درمیانه او د چپرونو شات دا ادنای. نو مراتب د شاتو ته پکې اشاره شو. ثم کلی بیا الله ورته ویلی خورا من کلی ثمرات هر قسمه میوه فصلو کی ذا سبل ربکی پلارو در ربستا ذلولنا دا ذلولنا دا منصوب دی حال دی دا آغا سبولا څخه حال دی ته وی چې ما یبین حیات الفاعل اویلو مفعول به. نو معنا دا فصلو کی ذا سبل ربکی پلارو در رب باندې دی ذلولن چې آسان دی تا تا آسانی دی تا تا یعنی آسانی دی تا ته دا معنا چې دا لاري باندې تلل تا ته بالکل آسان دي. ابن کثیر د امام مجاهد سے ترجمه د سره نقل کړی دا فصل کیها مذللتن لکی فصل کیها مذللتن لکی زپ دی لار تا ته تابع آسان دي. یخرج راوزی من بطونها د خېټو د دې مچیونه شرابن د سکلو چیز یعنی شات خی مختلفن الوانو مختلف رنگونه وی فی شفاء په دې کې شفاء او علاج دل ناس خلقو د پاره ان فی ذلک لآیاتن په دې کې دلیل د الله د قدرت او د توحید قوم لپاره دی تفکرون چې فکر او سوچ نه کارلی. والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی ثم یتوفاکم بیا تاسو الله وفات کوي مړ کوي و منکم یرد الی ارض للعمر بعض خلق پتا سو کې الله وګرځي اگر بیکار عمر ته بیکار عمرې غریب سترګي لا وجود ټول بیکار شوی لیکای لا علامه دې د پاره چې بینه پیژنې دا بوډا سره بعد علم پس علم نشه یو شی علم نورست به ته غریب داسې شوی لکه ماشوم څه پیژنې نه ارض للعمر ته واپس کی. عکرمه رضی الله تعالی عنہ د بویلی وی من قرأ القرآن لم يسر بهذه الحاله څوک چې قرآن لولي الله به دې حالت ته نه رسي. وی څوک چې قرآن وایي کنه الله دې حالت ته نه رسي چې ارض العمر دی. څه چې ته قرآن وې د قرآن درس کې ترجمه کې الله به تا د رزل عمر نه ساتي. او رښتیا ده ډیر دا مشران علماي مشران د قرآن
د ترجمه استادانی د سي مشرانی چې پلارت لې نشي لکن شاګردان په غي کې اخلي په چوکۍ کې اخلي او دومره عزت سره درس ته وړي راوړي چې حتی کې غارزل عمر خودی ته وي چې ته عزت یې پکور کې د بچانو المسانو در پوری تنګي خدا هغه مشر عالم به قدر دومره ډیری چې غومره قدر څوک دی او کشر عالم خو نه کوي کنه نو ځکه اکرامه وي څوک چې قران لولي الله به دې حالت نه رسي یقینا الله پاک علم والا قدرتونو والا دی والله فضل بعضکم علی بعضنا الله پاک غرواله ور کړی تاسو بعضو ته په بعضو باندې فرزق په خوراک کې د دین لاندې طالب جان الله پاک شروع کړي دلائل د توحید او د رد شرک خو ډیر عجیب دلائل وایي که تاسو ور باندې پوه شئ کې دې شي نهایت مزه بدر کی الله غرواله در کړی تاسو بعضو ته په بعضو باندې فرزق په خوراک کې څنګه په خوراک کې طالبہ غرواله دي ګورئ په دې دنیا کې کتا سو خیال کړي یو مالک دی بل مملوک دی یا به اصطلاح یو نیک دی بل مزدور دی په خاصه زمانہ کې به یو مالک بل به امرایو نو ښکارا خبره ده چې څوک مالک دی د تعالی پاک روزي او خوراک ډیر ور کړی دی او څوک چې مملوک دی امرای دی نو کار دی هغه سره څنشته مطلب دا دی یو سړی مالک دی او هغه په بینکونو کې پیسې لري هغه مثلا مارکیټونه او پلازي لري گاڑی لري یو بل سړی مملوک دی مزدور دی نوکر دی هغه مسکین په تنخواه مزدور دی هیڅ شی هم نه لري اوس دا دوه کسه انسانان دي دواړه او یو په بل باندې غوړه دی نو الله پاک موږ نه اوس یو پوښتنه کوي وای اے انسانانو تاسو خلق سوچ وکئ دا کوم انسان چې مالک دی او دا بلازی او بیلډینګونو او بینکونو کې پیسې لري دا سړی دا سړی به دا خپل مرای چې د مملوک دی دا خپل ملکیت بده ته ورکی یعنی ځان سره به په خپل بینکونو کې او په خپل پیسو کې او په مارکیټونو کې شریک کی په ملکیت کې دا انسان دی ګوره دا بل انسان به ځان سره شریک کی او آیا دا مملوک به د مالک سره په ملکیت کې برابرۍ نو استفهام انکاری دی نه خبره راټوله کا چې تم انسان ستا مزدور انسان دی ته په خپل شخصي ملکیت کې په بانګونو په پلازو په مارکیټونو کې خپل نوکر ته حصہ نه ورکې نو الله رب العالمین به هم دی مخلوق ته په خپل خدای کې حصہ نه ورکې کنه تا څنګه د الله صفاتونه راخستي مخلوق ته ورکې ته په خپل ځان سره په ملکیت کې نوکر نه شریکې هتا تعالی پاک لږ جری بس بکه در کړی د نوکر ته په دې کوټې کې درته زیات ملکیت نه ورکې اوس تم مخلوق او ستانو کر مخلوق دی ته مخلوق ځان سره نه شریکې الله خالق دی نو هغه څنګه به دا مخلوق ور سره شریک شي دا الله صفاتونه دي مخلوق کې یو مخلوق ته دي سور کړی او ته چې نه پلانکی شي اته ذمہواری ور کړی وستانکی شي ذمہواری ور کړی دا خدای الله صفاتونه مخلوق ته ورکې ته مخلوق په صفاتو کې په ملکیت کې نه شریکې او الله سره د اولوہیت په صفاتونو کې مخلوق شریکوي دا ډیره د افسوس خبره نه ده ډیر ښه مثال دی والله فضل بعضکم الله پاک غرواله ور کړی تاسو بعضو ته په بعضو باندې فرزق په خوراک کې او ګوري طالب دې جمله کې رد شو په نظام د کمونستانو دا نظام خلاصه داوا چې په دنیا کې به مساوات څه معنا مساوات دا معنا ټول خلک باید یو برابرۍ خان او فقیر پکې نه د خان زمکه راوالی فقیرانو ته ورکه افغانستان کې وته شجریبه ویلې شپک جریبه زمکه به خانان نه راخستی او مسکینانو ته ورکول ټول خلک مساوات نه دا قانوني د کفري قانونو دا نظام مساوات ځکه چې الله قران کې وایي چې ما بعضو ته بعضو باندې غرواله ورکړي نه معلومیږي چې چا ډېری دي چا به کمی دقه تفاوت الله د قدرتونو د وحدانیت د معرفت نه خدا فمن الذين پس ندي هغه کسان فضلوا چې غرواله ورکولې شوی دی هغه ته پروسې باندې بیرادي ورکون کی رزقهم د خپل مال او د خپل سرمایه علامه ملکت ایمانهم هغه چاته چې مالکانی خلاصونه د دوی دا مالک دی خپل مملوک ته په خپل ملکیت کې سن ورکي فهم فيه سوا نو دوی په دې کې برابرۍ یعنی اختیاراتو کې سره برابر دي نه دی برابر مملوک دا خپل دا مالک دا مملوک ایچا خبره هغه ته په بینک کې چې کومې پیسې دي هغه دروازې ته هم نه پریدي مارکیټ کې ورته یو د خپې کې هدو کده ته هم د ملکیت په حیثیت نه ور کوي
نو چې مخلوق په خپل حصہ کې نه شریکي نو بیا دا خالق ته مخلوق سره څنګه پیسه مخلوق ته خالق سره پیسه کې څنګه شریکوي اف بنعمت الله یجحدون آیا په نعمت تعالی باندې داخله کې انکار کوي دا توحید د الله لوی نعمت ته او دې ته انکار کوي معنا غیر الله ته ور کوي او دی وجنه حدیث ته طالبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې الله پاک وایخه حدیث قدسی دی حدیث قدسی تواوره طالبہ سوی الله پاک فرمایي انی والجن والانس فی نبأ عظیمنا سوی طالبہ الله پاک انی والجن والانس فی نبأ عظیمنا ز پیریان انسانان په یو لوی خبر کیو یو لوی خبر ادا الکه څلو یو خبر ادا لوی خبر ادا ده الله پاک وی اخلقو خالق زیما و یعبد غیری او خلق بندگی غیر ته کوي و ارزقو روزی زور کوم و یشکر غیری شکر د بل چا دا کوي دا څلوي خبر خالق زیما او دی بندگی بل چا ته کوي روزی زور کوم شکر د بل چا دا کوي ته لوی خبر او لوی امتحان نه والله جعل لكم من انفسكم الله غذات چې پیدا کړی تاسو ته من انفسکم من جنسکم دا آیت مې وځي کې تایید کې راړول او نه مسپاره ده پاره نفس په معنا د جنس سره ازواجن بیبیانه او پیدا کړی الله تاسو ته پاره تاسو دي بیبیانو نه بنی نه زامن او حفظت المسی ورزقکم ولا تاسو روزي درکړی د مینه طیبات پاکیزه اف بالباطل آیا په باطلو معبودانو باندې یؤمنون داخله کې یقین لري او بنعمت الله تعالی په نعمت باندې یکفرون انکار کوي او بندگی کوي سوا دی الله تعالی نه چاته لا یملک لهم چې وسن لري دوی د پاره رزقان د روزي ورکولو نه د اسمان او نه د زمکه نشي نه څه ولا یستطيعون او نه پاینده کې واشته دي دا آیت وګوره دا خلک د شي چاته بندگی کوي چې لا یملکو چې هغه ملکیت د روزي د اسمان او زمکه نه لري ولا یستطيعون نو د لا یملکو د ولا یستطيعون په من کې څه فرق دی ګوره فرق دا دی طالبہ لا یملکو فی الحال ولا یستطيعون فی الاستقبال دا دوی چې چاته بندگی کوي هغه فی الحال هم روزي نشي ورکولای اسمان او زمکه نشه باران دی وره زرغونی دی وکي او پاینده کې هم نشي کولای وس نشته پاینده کې هم وس نشته فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون مبينوي خلقو الله پاک ته مثالونه مبينوي یقینا لا پويږي تاسو نه پويږئ دا آیت باندې ځان پوي که خاصوي الله ته مثالونه مبينوي هدي څه مطلب چې الله پاک ته مثالونه مبينوي نشاپوري ولا خبره خو یاد کنه مشرکان به دلیل ویلې مشرک به دسی دلیل پیش کولو وې موږ ځکه بوتانو ته عبادت کوو او د الله پاک سره مو دا چپړاسیان شریکان کړی دي چې ګوري الله خو یو باچا دی او هغه دا شستر لوی باچا دی چې باچا ته موږ رسیدې نو په خپل لکه یو مثال به ورکولو وګورو دنیا کې یو باچا د ملک صدر دی دا اوس وختو کې مثال په توګه دا مې سیب دی سنې میګی دا نواز شریف اوس ته غواړي چې زه دې مې سیب سره ملاقات کوم نواز شریف سره نو ته مې نواز شریف سره به څنګه ملاقات کې ته خو نشي کولای ملاقات هته د ملاقات لاره ده چې ته باول د سیوه کې چې دی علاقه کې څوک تړدار هغه سره بلین سیخ کې تړدار به مثال په توګه باندې داسې بوزیالته وزیر اعلی سره او گورنر سره ودی مخکی بیا به غوی بوج اسلام آباد تل به کوم وزیر سره تعارف شي بیا به غوی تل د ټیم واخلي نبی به نواز شریف سره ملاقات کیږي دا طریقه ده کنه کته وی چې نه بار ملاقات کوو نو بار ملاقات هونه کیږي نو په دې لار کې به دا وسیلې لټه یو مثال به ورکو د کچاګړې ټول خلک راجم شو چې زمونږ د بجلی ډیره خراب ده او ګیس خراب دي سړکونه خراب دي لوډ شیټن دی زور دی غواړي چې نواز شریف نمنګ دی یو امر واخلو چې زمونږ کارونه ټول شي نو ته بدل تلین سیخ کې او تاړدار او سیچو وزیر اعلی او کته په زمړه خو اخر ورنو شریف ته رسیږي باروبار خو نشي رسیدای کنه او دویم دا چې باروبار ته نواز شریف سره کینی او تاغه ته وی چې رمن کچاګړې کې مثلا دا مشکلات دي نو نواز شریف خو د کچاګړې د حال خبرم نه دی هغه څه پوهیږي کچاګړې چی دی
هغه ته خو به خامخا کوز خلک خبر ورکوي کنه چې رښتیا من کتلې. نو مشرکانو به داسې یو دلیل پیش کولو دا فټ کوس وی الله هم دغسې یو باچا دی. څنګه دی طالبه؟ باچا دی. اوس دې باچا ته خو موږ نشو رسېدی، نو موږ به دې باچا ته وسیلې لټو، لارې به لټو. نو موږ به مثلا دا بوت دی، دې بوت ته به سجده وکړو. بوت چې سجده مو کړه، بوت خو متشکل دی، د یو چا په شکل دی، د یو نیک سړي په شکل دی، د یو بزرګ په شکل دی. دې بوت سجده باندې به د هغه نیک سړي روح خوشحاله شي. نیک سړي روح چې خوشحاله شو، نیک سړی به خوشحاله شي. نیک سړی چې خوشحاله شو، هغه به مو الله ته به پیش کړي چې هلکه خلکو مشکل دی الله حل یې. نو ځکه موږ الله پاک ته دا وسیلې نیسو چې دا بوتانو ته عبادتونه کوو، دې پلانکي ته سجدې کوو، نظرانې دي او طوافونه دي. الله پاک ډېر ښایسته جواب کړی دی، خو جواب باندې که پوه شي خوند به درکړي. الله پاک وایي مثالونه ما ته مه بیانوه، فلا تضربوا لله الامثال. بس په خوله لاس کې د الله ته مثالونه مه بیانوه. اوس دا مثال ولې مه بیانوه؟ ای طالبه، الله پاک باچهي داسې مه بوله لکه د نواز شریف باچهي. دا مثال غلی دی، دا غلط دی. ولې؟ دې علت دی. ګوره طالبه، مثال ځکه مه بیانوه ان الله یعلم وانتم لا تعلمون. د دې جملې علتیت معنا داسې راوباسه. ما اشاره وکړه. ګوره طالبه، د دنیا بادشاهان چې په دنیا کې د چا کارونه پوره کوي، نو هغو ته به کوز خلک معلومات ورکوي. د پښتونخوا په یو علاقه کې چې کوم کار باندې شروع کېږي یا د خلکو مشکل حل کېږي، نو نواز شریف ته به د پښتونخوا ګورنر او وزیر اعظم شی ورکوي معلومات. خپله باچا ته معلومات نه کوي ورته. نو وسیلې واسطې ته ضرورت شته که نشته؟ اوس الله پاک خو داسې نه دی که نه. ولې؟ اوس الله پاک سبحانه وتعالی چې هغه عرش نه بره دی، خو تر فرشه پورې په هر څه دغه علم حاضر و ناظر دی. په دې دنیا کې په عرش نه فرشه پورې په دې کائنات کې چې څه دي الله نه پټ دي؟ نه. الله ته ښکاري که نه ښکاري؟ ښکاري. که په توره شپه کې، په توره تیاره کې یو انسان راپورته شي او هغې الله پاک ته په دې توره شپه کې لاسونه پورته کړي چې الله زما پلان کې مشکل دی، دغه انسان الله ته ښکاري او د دې انسان دا خبرې الله اوري. نو اوس موږ الله نه پټ یو که ښکاره؟ ښکاره یو. نو چې کله زه الله ته ته چې لاس پورته کې الله نه غواړي، الله اوري که نه اوري؟ ته چې دا دعا کې الله دې ګوري که دې نه ګوري؟ چې الله دې خبره اوري، الله دې ګوري. نو زما څه ضرورت دی دې ته چې زه به یو کرت بوت ته ویم بیا هغه الله ته وایي؟ نو زما څه ضرورت دی چې زه به یو کرت دلته بل بابا ته ویم بیا هغه الله ته وایي؟ نو فلا تضربوا لله مثال. الله ته مثالونه مه بیانوئ. ولې مثال مه بیانوه؟ ان الله یعلم. الله خو اسم عالم دی، د هر چا په حال هر څوک ګوري او هر څه خبره اوري. وانتم لا تعلمون، هغه تاسو خو پوهیږئ نه. نو ځکه مو وزیرانو، چپړاسیانو، ګورنرانو ته ضرورت دی. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. دا مثال د معبود حق او معبود باطل دی. دې مثال که خلاصه په یاد باندې واورئ، نو بیا په ترجمه باندې پوه شئ. مثال داسې الله پیش کړی سبحانه وتعالی. الله وی تاسو په انسانانو کې ستاسو په انسانانو کې مثال پیش کوي الله پاک. موږ د نفس نه مثال پیش کوي د پاره دی چې موږ پې ښه پوه شو. یو انسان دی، الله وی ما ورته روزي ورکړې د ښه پراخه، او دغه مال څخه خرج کوي، هیڅ مشکل ورته نشته. یو بل سړی دی چې هغه مریی دی او هیڅ شی هم نه لري، په هیڅ شي قدرت هم نه لري. یو سړی دی ښه مال ورسره دی، هغې نه ښه پراخه خرچه هم کوي. د دې په خوا کې یو بل سړی دی، مریی دی، مزدور دی، هیڅ شی نه لري او په څه قدرت هم نه لري. نو ته اوس ووایې چې دغه دواړه انسانان برابر دي سره؟ نه دي برابر، نه دي برابر. نه چې ستاسې په مخلوق کې دا دوه انسانان نه دي برابر. نو خو الله هم دغسې معبود برحق دی چې هر څه خرج کوي، خزانې ورسره دي. دا تا چې دنیا کې څوک معبود نیولی دی، دا یو عاجز او یو بی قدرته شی دی.
نو الله معبود برحق او ستا معبود څنګه شو باطل. نو په مخلوق کې او مالدار او غیر مالدار نه دی برابر. نو الله هغه قادر ذات دی، غنی ذات دی، هغه هیڅ کله دا معبود باطل هغه سره برابرې دلای نشي. ضرب الله بیان کړی الله تعالی مثال عبدان د یو بنده مملوکان چې مړی لا یقدرو قدرت نه لري علی شین په هیڅ شی باندې، دا خو معبود باطل شو. بل ومن او هغه سره رزقناه الله موږ ورته روزي ورکړي منا د خپل طرف نه رزقان حسنن، دا مثال د معبودی حق شو چې هغه الله دی. فو ينفقوا دې ته خرج کړي دا غینه پټو خار باندې. هل یستون استفهام انکاری دی، لا دا برابر دی ندی برابر. الحمدلله صفاتونه د اولوهیت خاص دی والله د پاره دی، بلکې زیاتره د خلکو نه پوهیږي. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء. بل مثال واوره طالبہ دا مثال هم د معبود حق او د معبود باطل. یو سړی دی او هغه طالبہ چاړه دی، چاړه ګونګې چې ورته وای، او د شي ګونګې دی چې شي باندې قدرت نه لري، خبري نشي کولای، تصرفات نشي کولای، او دا ګونګې چې د چا سره دیره دی نو دا په خپل هغه مالک باندې وربار دی. په دې معنی سره چې ګونګې دی خبرې اترې نشي کولای، خو ارڅ به تکي. او د شي ګونګې دی چې تلاړ شي خیرم نه راوړي، ځکه چې دا خیر به درته څه راوړي. نو کله چې تلاړ شي به تر شي ورته چې ته تلې لاس بخوځي، څه وشو لاس بخوځي، تا ته به څه خیر راوړي. چاړه دی ګونګې دی پچیش قدرت نه لري، بے کسب و بے کمال دی، اسه خوش پتا بار دی. دا یو انسان شو. د دې سره په خوا کې یو بل سړی دی چې هغه په عدل او په انصاف فیصله کوي، په نه غلار دی. نو تو سوې کنه چې دغه ګونګې دا بے بیکار انسان او دا بل انسان برابر دی؟ نه دی برابر. دغه مثال شو. الله معبود حق دی، ټول کارونه د عدل او د انصاف دی، په نه غلار خودنه کوي. دی دنیا کې چې ته چاته معبود وې، ستا معبود ګونګې دی، تا आवाज نه اوري، ستا خبره نشي پوره، حاجت نشي پوره کوله، پتا بار دی. او چې کوم طرف ته لاړ شي تا ته به څه خیر راوړي. سبحان الله. وضرب الله مثلا رجلين علا بیان کړی دی مثال د دوه سړو احدهما چې یو پکې اب کوم غونګي وي لا يقدر قدرت نه لري علی شین پیوشي باندې خبرې نشي کولای، تصرفات نشي کولای. او هو کلون دی بارو بوجي علی مولا په خپل مولا باندې اينما يوجهكم طرف ته چې مخو کلایتی به خیرن خیرم نشي راوړی. حال یستوی هو آیا برابر دی دا سړی و مې امراتو چې امر کوي په انصاف او په لارنی غباندې وي وهو يدل على صراط مستقيم او خلق تنی غلا رخي د دوړه برابر دي. استفهام انکاری دي، لا دا دوړه برابر کې دلای نشي. ولله غیب السماوات والارض خاص دی الله د پاره د پټ چیزونه، خاص دی الله په اختیار کې دی پټ چیزونه د اسمانونو د زمکو. و ما امر ساعت نه دی کار د قیامت، امر معنا قیام نه دی قیام د قیامت، الا کلمح البصر مگر پشان د رب د سترګې، او هو اقرب بل هو اقرب، بلکې دینم زیات نږدې. دا بل هو اقرب ځکه ویل طالبہ چې لمح البصر زمانی، دا ته چې سترګې طرف ورکې زمانی ده، او دا الله پاک فعل انی ځکه ویل چې د سترګې د رب نم د الله کار تیز دی. یقینا چې الله په هر شي باندې قدرت لري. والله اخرجکم الله تاسو را پیدا کړی وستلی د خېټو د میندو تاسو نه، تاسو نه پوهیدل په یو شی باندې. وجعل لكم السمع الله پیدا کړ تاسو ته، درې کړه الله پاک تاسو ته وګونه سترګې جوړونه دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. آیا داخله کنه ګوري مرغانو ته مسخرات فی جو سماء تابع کړی شوی دی په فضا د اسمان کې، دی بره طرف کې تا مرغان مسخر دي. ښا الله مسخر کړي د خپل حکم. ما یمسکهن نراټینګوي دي مرغان لره په دې هوا کې الا الله مگر یو الله. دا پاسه مرغه چې نه را پریوځي نو د هر ثقيل شي طبيعت ته چخکته پریوځي، مرغه ولې نه را پریوځي چې راټینګ کړي په هوا کې الله. وطالبه سورۃ الرحمن کې به دې وي چې ما یمسکهن الا الرحمن، او دلته څه ویلي الا الله. وجه دا چې سورۃ الرحمن کې مسله د برکت ده. نه سورۃ الرحمن نه سورۃ ملک، کوم سورۃ
سورته ملک. سورته ملک الا الرحمن ویلې، دلته الا الله ویلې. څنګه چې سورته ملک اقل ته مسله د برکت ذکر کیږي. ایته څه مسله چې برکتونو والا څوک دی؟ الله. نو ار کله چلته مسله د برکت ته نو رحمانیت صفت سره لازم دی. او دلته خو مسله د برکت نه ده الا الله. یقینا په دې مذکور کې دلیلونه د قدرت طاقت نو پر د چې ایمان راوړي. الله غزا ته پیدا کړی تاسو مين بو پیدا کړل، جعل لكم پیدا کړی تاسو ته مين بویتکم د کوټو تاسو نه سکنا زید آرام. کوټو کې زید آرام دی، کوټه کې ناشته آرام ته کې کړی. وجعل لكم من جلود الانعام او پیدا کړی الله پاک تاسو ته د څرمنو د څارو څخه بویوتا کوټه، مطلب ته خیمه دي د څارو د پوستکو نه تاسو دغه جوړوي کوټه خیمه خیخه. او تستخفونها چې تاسو یې سپکی غړای او سپکی وړای. یوم ځانکم پورا د سفر تاسو، یوم اقامتکم پورا د دې راکېدو. اخیمه چې مولوی صاحب کا سفر باندې ځکه چې ته دې راکېږي نو سپکه ده. په پوخ باندې دی خې د راکوځه کا کوټه دا او کدي پوخ باندې واچول نو بس روانه کوټه ده. تاسو یې سپکی مومای که په سفر کې روانه او که چې ته دې راکېږي. ومن اصوافها او د وړیو د دې څارو څخه چې دا د ګډانو د پاره، او اوبارها او پښمونه چې دا د وخانو د پاره، او اشعارها او وشغنی چې دا د بيزو د پاره. اصواف وړی ته وي د ګډو، او بار وبر پشم ته وي د وخانو، اشعار د وجغنی ورته وي کنه دغه ویخته د دې بيزو، او زمیرونه ها کې انعام تراجی دي. نو د وړیو د دې څارو د پښمونو نه د وجغنو نه اساسن تاسو ته چې جوړوي اساسن سامان د کور و متاعن او د فیدی چیزونه الہین تر وخت پورې. اساسن سامان د کور، متاعن د فیدی چیزونه الہین تر وخت پورې. مطلب دا چې د څارو د وړیو د پښمونو نه په پوخا زمانہ کې خلکو ډېر فیدی اخستي. الومسی مشهور و خلکو به کوټو کورو کې لمسی اچول، نو څوک نه پیژني. نه د دین علاوه تاسو یو اساس جوړوي او بل متاع. د اساس او د متاع په منځ کې څه فرق دی؟ سراج المنیر لیکلی دی وای چې اغوستل کیږي هغه ته اساس وای، چې تجارت لپاره استعمالیږي هغه ته متاع وای. دویم فرق کړي وای چې سړی اغوندي هغه ته اساس وای، چې کم په کور کې خلک خوري هغه ته متاع وای. خو جمل د دې جلالین او حشر شارح دی هغه یو فرق کړي وای چې د کور بهر استعمالی هغه ته اساس وای، چې کور کې دننه استعمالی هغه ته متاع وای. والله جعل لكم او الله پاک پیدا کړی تاسو لپاره مما خلقا. الله ګرځولې تاسو لپاره مما خلقا هغه چې الله پیدا کړی دي زلالن سویری، د ونو سویری، د غرونو سویری، د دیوالونو سویری. او الله پاک پیدا کړی تاسو ته من الجبال دی غرونو نه اکناننا سمڅي، غرونو کې سمڅي دي غارونه دي. او الله پیدا کړی تاسو ته لپاره سرابیلا قمیصونه تقیکم الحر چې ساتي تاسو د ګرمینا، د ګرمۍ نم ساتي. قمیص سره د انسان ګرمي د پکېږي. کته چې دا هر یو نه خو برد به ملي ځکه قمیص خو سړی ګرمۍ نه د پکېږي، خو د یخنۍ نم کنه نابل مقایستن پرې خېری. سرابیکم وسرابیل تقیکم الحر ولا بردا. او ځنی وای اصلا کې دا برد ځکه نه دی ویلې چې په عربو کې ګرمي ډیره زیاته ده، نو ځکه یې صرف هر ویلې بردې نه دی ذکر کړي. وسرابیل او تنور قمیصونه دي تقیکم باسکم چې تاسو ساتي د جنگ تاسو نه مرتن زغری دي. کذالک یتم نعمته علیکم دا سلا پورا کې خپل نعمتونه پتا سو باندې، خپل نعمت پتا سو باندې دې لپاره چې تسلیمونه تاسو غاړه کیدی حکم د الله ته. تسلیمون چې غاړه کیدی حکم د الله ته. فین تولوا کچری دي خلکو مخ واړولو نو فالوبال علیهم بس وبالو سزا پاندوی ده. ولی فینما علیک البلاغ المبین ستا په غاړه باندې تبلیغ دی پیغمبر احکارا. یعرفون نعمت الله داخلك پیژن نعمت الله پاک. په دې صورت کې چې ذکر شو دا ټول نعمتونه و. ثم ينکرون او به تن انکار کوي. انکار دا معنی چې شرک پکې کوي، انکار دا معنی چې الله خالق نه مانی. واکثرهم الکافرون او زیاتر د دینه کافران دي. کافر دي، ناشکر دي، رب
وجود نه مني لکه کمونستان رب خالق نه مني شریکانو سره جوړي مشرکانو و یوم نبعث من کل امه شهیدا او په هغه ورځ باندې چاله موږ راو چت کو راپورته کو د هر امت نه شهیدن یو غوا سراج المنی لیکلی دي شهیدان لاندې هو نبیها د نبی دی بیا به اجازه ونه کولې شي کافرانو ته ثم لا يؤذنوا اجازه به ونشي للذین کفروا للاعتذار کافرانو ته به اجازه ونشي للاعتذار چې دا بهانه وکي ولا هم یستعتبون او نبتنی طلب د واپسې وشي دنیا ته چې دنیا ته واپس لاشه ولا هم یستعتبون او نبتنی طلب د توبې وشي چې توبه وباسه و اذا الذين ظلموا العذاب او هغه وکي چې وګوري ظالمان خلق عذاب ادي ازار الذين شرط جزاء محذوفه ده جواهر القرآن کې شیخ دسی لیکلی و ازار الذين ظلموا العذاب فيعذبون نبشي کمې دلې د دوی نه عذاب او نه به ته مهلت ورکولې شي و ازار الذين اشركوا شركاء و ازار الذين اشركوا شركاءهم قیامت پورې د دې مشرک او د خپل غمددگار چې چاته ویلې دې ممکن سم لانجی او کله چې وګوریا کسان چې شرک کړي دي شرکا هم خپل شریکانو ګوري یعنی مددګاران چې د چاته ویلو دا زما مددګار دي قالوا مشرکان بو ربنا هؤلاء شرکاؤنا ورب دا زمنګ مددګاران غدي کنا نه دوه چې موږ را بلل من دونی کا سواستانه سوا مدته چغي وهلې مشکلاتو کې نو چې کله دا مشرکان په دې خپل مددګارانو داري پوټ پیش کی نو هغه مددګاران به سوچو کې چې بو دا خلک ولکه چې موږ په لانجه اخته کوي فالقوا الیهم القول و بغرزید احمد معبودان د دوی القول جواب د سی ور کوي انکم لکاذبون کله تاسو دروغجنې یعنی دروغ په دې معنی سره چې ما خو ته نو ویل چې ته ما عبادت کوه ما خو ته نو ویل چې ته ما تر مدد شوایا د خو دې ځانه جوړی کړی وي والقوا الی الله او دا معبودان ندي دا اکثر نیکان خلکی کنه دوی بواچی الله پاک طرف ته په دې ورځ باندې السلام د صلح یا جزای خبره یا والقوا دا مشرکان به ورواچی الله طرف ته په دې ورځ باندې د صلح او د عاجزۍ خبره او دلانهم ورک به ته ما کانو یفترون چې دوی کوم قصې جوړولې او دوی قصې دا وی ها اولای شفعاؤنا عند الله دا سپارښان یو موږ به خلاصي کسان چې کفر کړي دی وسو دوان سبیل الله خلق من کړي د لارې د الله نزيد نو مذابن من بزیات کو دوی تعذاب فوق العذاب دبر د عذاب نبی ما کانو یفسدون فساد دي سره چې دی فساد خوروي عذابا فوق العذاب دې څه معنی د عذابا فوق العذاب سراج المنیر او مدارک خود سې لیکلي چې عذابا بکفرهم فوق العذاب بسودهم عن سبیل الله مخکې دوه کار تیر شو کفریم کړي سودیم کړي نه یو عذاب د کفر بلې د سود و یوم نبعث من کل امتنا اول وکله چې موږ راپورته کو د هر امت نه شهیدان غوا په دوی باندې من انفسهم چې د دې د نفسونو نه وي نو د نفسونو نه د جوارح دي کنه الیوم نختم ولا فایت کلمونه دي یا د من انفسهم معنا من جنسهم ستا د جنس بم پتا باندې خلک گواهینی وکي علماء حق گواهینی کوي وجئنا بك شهيدا على هؤلاء او پیغمبر موږ براولو گواہی ورک تب گواہی ورکونکې په دې خلکو باندې ونزلنا عليك الكتاب او موږ نازل کړی تا ته کتاب تبیانا تشریکونکې لكل شيء د هر شی ضروري په دین کې او د هدایت او رحمت او زیره د پاره د مسلمانانو تبیانا لكل شيء امام قرطبی دا معنا کړی تبیانا للحلال والحرام مدارک خازن دا معنا کړي تبیان لكل شيء من امور الدين او مفسر ابو سعود دا معنا کړي تبیان لكل شيء يتعلق بامور الدين وقفه